بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په نامه د شمشاد ټلویزیون لیدونکو سهار د ټولو په خیر ستړي مه شئ. هیلهمند یم چې روغ جوړ اوسئ. یو بله اونۍ، یو بل سهار، یو بله ورځ، یو بل د شنبې پایل مو ډیر ښه ډول سره شوی وي او په دې تمه چې د ورځې په ټول جریان کې په خپلو چارو کې ګټونکي اوسئ، بریالي اوسئ او هله بریالي کیدای شو چې زموږ اراده، زموږ هوډ، زموږ عزم کلک وي، پیاوړی وي، هله موږ بریا ضرور ترلاسه کولی شو. خو که چیرې زموږ او ستاسې تابع په هغه ډول نه وي یا موږ او تاسې اماده په هغه ډول نه یو یا زموږ او ستاسې اراده په هغه ډول نه وي، یوازې په همدې تمه باندې یا یوازې په همدې فکر باندې، په همدې خیال باندې چې زه خو کیږي به نو یا ترسره به شي یا وبه شي، نو بیا هغه څه په اصلي معنا یا په حقیقت کې موږ ترلاسه کوی هم نشو، ځکه زموږ د یو څه لپاره تابع هغسې نه ده، زموږ چمتوالی هغسې نه ده، زموږ اراده هغسې نه ده. نو کله چې دغه څه نه وي طبعا کارونه په هغه ډول سره نه ترسره کیږي. خو ولې که موږ غواړو چې بریالي شو، ګټونکي شو یا موږ غواړو چې یو څه ترلاسه کړو، مهم هم دا ده چې موږ او تاسې د هغې لپاره څه ډول آماده یو یا څه ډول چمتو یو. دا تر ټولو مهمه خبره ده. 28 د جون په وړو او غټو کاروبارونو باندې دا ورځ راڅرخي. د دې د ملاتړ ورځ ده. په نړۍ کې په ځانګړې توګه بیا هغه هیوادونه چې هلته یو صنعتي انقلاب رامنځته کیږي یا هغه هیوادونه چې هلته د کاروبارونو ملاتړ کیږي یا هر څوک غواړي چې یو نه یو ډول یو کاروبار پیل کړي، بیا په دې کې تر ټولو مهمه خبره همدا ده چې واړه کاروبارونو څخه راپیل شي، واړه کاروبارونه څنګه بیا لا پراخ شي، څنګه لا دې ته هغه پراخوالی ورکول شي، دا په لویه کچه باندې حساب شي. او کله چې موږ او تاسې د دغې لپاره نیت کوو، په همدې پار باندې راځو، په همدې امید راځو چې که نن یو کاروبار له ډېر کم ځای څخه شروع کیږي، ولې دا کاروبار به کال وروسته د دې یو څو فیصده پراخ وي. یا مثلا د راتلونکو 5 کلونو لپاره چې کوم پلان دی یا کومه تمه ده د یو شخص لپاره، د هغه چا لپاره چې هغه غواړي کاروبارونه لا پراخ کړي یا کاروبار څخه نتیجه ترلاسه کړي، نو د همدې ملاتړ بیا په نړیواله کچه مهم دی. خو په دې کې مهم بحث دا ده چې واړه کاروبارونه چې کله رامنځته کیږي، د دې د ملاتړ لپاره څه اړین دي یا د دې ملاتړ څه ډول پکار دی تر څو دغه واړه کاروبارونه په لوی کاروبارونو باندې بدل شي. مثلا که یو څوک راځي یو ورکوټی دکان ځان ته جوړوي، خو په همدې تمه چې دغه دکان چې اوس نن پکې د 20,000 10,000 50,000 افغانیو سودا پرېږدي، ولې په همدې امید ده چې د راتلونکي یو کال په جریان کې به دغه سودا د دې 2 برابرو ته رسیږي. او همداسې د 5 کلونو لپاره به بیا پلان دا وي چې همدغه ورکوټی دکان چې نن دی پکې اخته دی، نن دی پکې بوخت دی، دا به په راتلونکو 5 کلونو کې په 2-3 دکانونو باندې او بالاخره په یوې لویې مغازې به دا بدلیږي. همداسې که یو څوک د هوټل یا د رستورانت کاروبار سره علاقه لري یا فکر یې داسې جوړ دی، که چیرې دی په یو محلي ځای کې یو ورکوټی هوټلګی ساده اصطلاح سره دی پیلوي، نو په همدې تمه دی چې دا کاروبار به پراخیږي، له دې وروسته به دویمې څانګې ته اراده کوي او د دویمې څانګې وړاندې لومړی همدا ورکوټی ځای چې د کرایه کړی دی یا یې مثلا یو ترتیب پکې روان کړی دی، دا کاروبار به پراخیږي، دا کاروبار به زیاتیږي، په دې کې به ډېر خلکو ته د کار زمینه برابریږي، ډېر خلک به پکې یو مړۍ د حلالې نفقې د پیدا کولو لپاره یو زمینه ځان ته جوړوي او هم د خلکو به خدمت کیږي په بېلابېلو برخو کې. نو همدغسې د وړو کاروبارونو پیل که یو څوک راځي او د یو کراچۍ په سر باندې د فروټو کاروبار پایلی یا د شربت یا د جوس کاروبار پایلی، هم په همدې تمه دی چې دغه کاروبار به د کراچۍ څخه دکان ته وربدلیږي او دکان به همداسې ورو ورو مخکې ځي. همداسې که یو څوک کړۍ پر سر باندې یو عادي پکوړی یا مثلا چپس یا داسې نور څه پایلی، خو په همدې تمه دی چې دغه به یې په راتلونکي کې په یو نوي موډرن او عصري دکان باندې بدلیږي او کانټین باندې به بدلیږي او بالاخره هم به پکې د خلکو خدمت کیږي، ځکه خلکو ته خواړه ورکول، خلکو ته غذا جوړول دا خدمت دی. خو هغه خواړه چې د صحت لپاره ګټور دي، نو
دا به تر ټولو مهم دی. زموږ او ستاسې د دغه مثالونو هدف همدا دی چې د وړو کاروبارونو ملاتړ او یا مثلا په د غټو کاروبارونو ملاتړ چې کله کله موږ او تاسې ډېر غټه کچه کاروبارونه لرو ولې کله کله د تاوان سره مخامخ کیږي نو بیا په دې وخت کې مهمه ده چې د دې حمایت وشي، د دې ملاتړ وشي. ښه که تاسې هم د وړو کاروبارونو تجربه لرئ چې هغه مثلا کال وړاندې یو ډول اوس بل ډول دي یا ځینې کاروبارونو څخه ښې تجربې نه لرئ کولی شئ خپرونې ته راشئ برخه راسره واخلئ 0 611 دا د اړیکو شمېره ده. پر همدې شمېره ګډونوال شئ برخه راسره واخلئ خپلې خاطرې تجربې هم راسره شریکې کړئ. د دې ترڅنګ دا هم ووایئ چې مثلا له خپل کاروبار مو څومره ښه لیدلي دي، څومره مو ګټه کړې ده، څومره مو خیر ترې لیدلی دی. خیر په دې معنا چې هم مو ځان ته خیر رسېدلی دی، هم مو څو نورو هیوادوالو ته، څو نورو ځوانانو ته د یو کار زمینه برابره شوې ده. څومره پکې راحت یاستئ، څومره پکې خوشحاله یاستئ، همدا شیبه خپرونه کې پر همدې بحث کوو. زموږ د ټلیفون فعاله شمېره به ستاسې پر مخ همدا شیبه فعاله شي په خیر سره او کولی شي اړیکې راسره واخلئ. زه احسان صافی د خپل تخنیکي ټیم سره یو ځای ستاسې درنو خدمت کې یم. نن هم بېلابېلې برخې لرو، د تیر په څیر باندې په بېلابېلو موضوعاتو باندې غواړو بحث او خبرې وکړو. یو برخه زموږ ټولنیزه ده، همیشه همدا هڅه ده چې ټولنیز مسایل هغه موضوعات چې هغه زموږ ستاسې ژوند سره تړلې کیسې دي، ژوند سره تړلې خبرې دي، د هغې د لا پیاوړتیا لپاره څه باید وکړو، د هغې د ښه والي لپاره څه وکړو. هغه نقطې چې زموږ ژوند سره تړلې دي ولې زموږ ژوند ته تاوان رسوي، زموږ شخصیت ته تاوان رسوي، زموږ کرکټر هغې څخه خرابېږي، نو د دغې نقطو د لمنځه وړلو لپاره څومره متوجه شو یا دغه نقطو څخه د ځان د خلاصون یا د بېغمۍ لپاره څه باید وکړو. خو ولې که د قوت ټکي نقطې زموږ او ستاسې د وجود په دې برخه کې دي، د بدن په دې برخه کې دي، یا موږ او تاسې د هغې څخه برخمن یو، همدغه د قوت نقطې موږ څنګه په نښه کړی شو یا څنګه یې په نښه کوی شو چې موږ او تاسې د ژوند پرمختللې برخه یا د ژوند هغه پرمختیایي برخه یا هغه څه چې زموږ ژوند ته خیر رسوي، ښېګڼه یې ده، هغه په نښه کړو او هغې ته لا کار وکړو چې زموږ ستاسې د ژوند لپاره یا زموږ ستاسې د چارو لپاره، زموږ ستاسې پر شخصیت یا کړنو چې مثبتې اغېزې ښندي هغه باید مشخص کړو. په همدې موضوع به نن خپرونه کې بحث ولرو، ټولنیزه برخه کې چې د خپل ځان مثبتې نقطې، ښې نقطې، پیاوړې نقطې دا په نښه کوی شو څنګه او څنګه دې ته لا کار وکړو، او برعکس هغه نقطې چې بیا د ضعف ټکي دي، هغه د کمزورۍ ټکي دي، یا هغه نقطې چې هغه زموږ ستاسې په تمامه معنا په تاوان باندې تمامیږي، د هغې څخه څنګه ځان بېغمه کړو. په دې برخه بحث لرو. د دې ترڅنګ د هرات اړوند مسایل هم بحث کوو. هڅه مو دا ده چې په هغه زون کې زموږ همکار سره د بېلابېلو موضوعاتو په اړه، د بېلابېلو پروژو په اړه یا د ځینو نورو مسایلو په اړه بحث او خبرې وکړو. ورسره څنګ کې نن به د ترنم برخه هم لرو، خو بله مهمه برخه چې تاسو ته زه یاده کړم وړاندې له دې چې تاسې خپل ټلیفونونه راواخلئ. نن یو ځل بیا زموږ هڅه همدا ده چې د شهدا او معلولینو چارو وزارت د اړوندو کارونو، چارو، فعالیتونو په اړه بحث او خبرې وکړو. د یاد وزارت ویان به راسره پروګرام کې وي، خو که تاسې په دې اړوند کومه پوښتنه لرئ یا کومه ګیله لرئ، کوم شکایت لرئ یا هر څه چې تاسې سره دي، کوم نظر دی در سره، خو ولې تر ډیره په دې برخه کې بیا پوښتنې چې مثلا د دوی د مساعدت برخه یا دوی چې ورته په ځانګړي ډول زموږ ستاسې دغه هیوادوال ورته معاش وایي یا تنخواه خو هغه څه دي چې هغه د یو کار په مقابل کې ترلاسه کیږي میاشتني ډول سره، ولې دا د یو مرستې د کومک په ډول حکومت لخوا خلکو ته د دولت بودیجې نه ورکول کیږي. نو په همدې باندې نن خپرونه کې بحث لرو، خبرې لرو چې د تیر په پرتله کم تغییرات راغلل، کمې اسانتیاوې رامنځته شوي دي په دې برخه کې، د خلکو هغه ګیلې چې د دوی
دغه میاشتنۍ پیسې په وخت سره نه تادیه کیږي یا نه ورکول کیږي یا کله ناکله ویل کیږي چې مثلا بودیجه چې په کوم کچه ورکول شوې وه هغه تمامه شوې ده، هغه چاته چې ور رسېدلې ده همهغوی لومړني مستحقینو یا مستحق خلکو همهغوی ته رسېدلې ده. ځینې خلک یا هېوادوال بیا ګیله دا کوي چې مثلا ماته د تېر کال د 3 میاشتو پیسې نه دي راکول شوې، یا مثلا په روان دغه کال کې په داسې حال کې چې د وزارت لخوا وینا دا ده ویل دا دي چې دوی هڅه کوي د هرو 3 میاشتو پیسې له وړاندې ورکړي. په همدې به بحث لرو، خو راځئ اړیکو ته به هم ورشو، د دوی به هم واورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب خیر څه ده؟ ډېره مننه، ستړي مه شې هرکلی. مننه، الله خوشحال لره. کور ودان څو خبرې کوي؟ عبدالله یم له ننګرهار. عبدالله صاحب په خیر راغلی. نو داسې خوبه وړی ښکارې که ستړی څنګه چې دا ورځ یې همدغسې دي، سړی پکې خوبولی اوس او عوام به یې ننګرهار کې خو یو څه نو ځان ته څه وایي؟ بلکل په جلال آباد کې البته دې ورځو کې خو هوا لږه ډېره ګرمه ده، نو بیا د شپې تر ناوخته پورې هوا ګرمه وي. کله چې هوا سړه کېږي نو هغه وخت سړی خوب کولی شي، نو شپې په هوایلو کې خوب نه کېږي. صحیح. کله کله وایي چې وایي د کولر چې ګزاره کېږي یا پکۍ چې ګزاره کېږي، خو په دې شپو ورځو کې پکۍ داسې ګرم باد ولي لکه وایي سیخ کباب هغه ته چې ولاړ یې هغه څه شی ورته وایي هغه میز غوندې نوم یې رانه هېر شو، او ورسره کولر ته ګزاره کېږي. کولر ته ګزاره کېږي خو سړی سخت دغه یي ورسره خوبولی غوندې شي، لټ غوندې شي ورسره که نه. یو بل څه هم دی چې دغه ګرمۍ کې یخ کولر ته چې کله پرېوځئ چې سهار راپاڅېږي ټول وجود یې داسې شاق واخلي لکه سم کنګل شوی شي، خو ټوله ورځ ګرمه هوا وي او شپې چې بیا کولر ته سم د کولر نه بیا لږه هغه ولي داسې اوبه غوندې ولي که نه، هغه چې په وجود ولګېږي نو حتما سړی شخېږي ورسره. صحیح. نو نن خو د وړو او غټو کاروبارونو د ملاتړ ورځ هم ده، له دې کومه تجربه لرئ، خاطره لرئ، د خپل کار څخه څه لرئ، دوستانو سره څه شریکوئ مهرباني؟ والله له بده مرغه زموږ ستاسو هېواد کې یو څه دا رواج دی چې وایي کاروبار نشته ده که نه، او که څوک کاروبار شروع کوي نو هغه نه کامیابېږي. خو زه فکر کوم ستاسو څو ورځې وړاندې یو کوچنی یو 10 کلن یا 13 کلن د شاوخوا یو مېلمه درلوده، او هغوی سره تاسو خبرې درلودې چې هغوی له کوچني کاروباره پیل وکړ، د کورنۍ نه جلا شو او د کورنۍ په ملاتړ البته یو کوچنی کاروبار پیل کړ او بالاخره اوس ډېر لوی دوکانونه ځان سره لري. نو رښتیا هم د کوچني او لوی کاروبارونو د ملاتړ په مناسبت حکومتونه او خصوصي سکتورونه باید داسې یو څه رامنځته کړي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او له هغوی څخه ملاتړ وکړي او په قراره د هغوی کار او د مسلک ته رشد ورکړي، وده ورکړي، تر څو هغه شخص بیا نورو اشخاص ته کوچني کاروبارونه جوړ کړي. بله. خپله مو کله داسې یو تجربه کړې ده یا خپله مو کله داسې غوښتي دي چې یو کار ته اراده لرئ، نیت لرئ او هغه ترسره کړئ؟ یاره داسې موږ کله هم داسې یو پلان نه ده نیولی. نه که په همدې تاسې په همدې فکر یاست کېدای شي کامیاب نه شي، یا بل چاته ووایم چې کوچنی کاروبار را شروع کړي، صحیح، هغوی مګه زړه نه ښه کوي وایي چې ناکامېږي او پلان کېږي ستا کېږي. کاش ورونو کولی شوی، زه خو محصل یم او پوهنتون محصل یم، نو هغوی ته مې کاش کاروبار جوړولی شوی، هغوی نه مني، نه یې جوړوي. نو بله، ډېره مننه، ډېره مننه. بس په همدې تمه ستا دا هیله پوره شي کله چې له محصلۍ فارغېږي په خیر سره دغې دورې څخه او بالاخره یو کار زمینه هم برابره شوي. ډېره مننه. ښه وخت ولرئ. دویم یو څه په اړه چې اندېښنه وښودله هغه هم دا ده چې مثلا هغه څوک چې امکانات لري، هغه څوک چې مثلا توانېدلی شي یو کاروبار ته زمینه برابره کړي، هغه د یو نقطې څخه ډېر زیات فشار لاندې یا ډېر ډارېږي، هغه د تاوان بحث دی. وایي چې دا به څنګه شي، نو تاوان خو په کاروبار کې شته دی، او د یو کاروباري خبر هم دا ده چې کاروبار داسې یو شی دی چې دا به تاله څپېړې درکوي، څپېړې به درکوي، دا به دې راغورځوي، خو
کله چې دغه څپېړې تا وخوړلې بیا به له هغې وروسته وایي ته یو قوي څپېړه دې کاروبار ته ورکوې او هغه به په دې معنی چې ته به راپورته کېږې او کمې څپېړې چې دې خوړلې دي د هغې ټول جبران به ستا دا کاروبار بیا له خیره سره کوي. خو که چیرې موږ په دې تمه یو چې ښه زه یو کاروبار پیلوم خو سر له سبا د زما وچه ګټه راپیل شي نو دا ناممکنه ده یا دا یو څه سخته ښکارېږي ناشونه ده. یو هغه ګټه ده چې مثلا یو څوک راځي مستې خرڅوي مستې یو ساتل ده په 200 افغانۍ اخیستی دی نو دا د ورځې تر پایه پورې پکې 2500 افغانۍ جوړوي چې 50 یې ګټه شوله. دا یو بیل بحث دی چې دا ورځنۍ چارې په دې ډول ترسره کیږي. ولې که ته یو کاروبار ته ورداخلیږې او د هغې نه ګټه غواړې نو بیا ګټې سره به څپېړې هم ترې غواړې ګټې سره به ترې تاوانونه هم ترې غواړې له هغې وروسته بیا راپورته کېږي. السلام علیکم. بله الو وروره ښه یې جوړې کراري ده الحمدلله شکر تاسې ښه یاست؟ شکر دی امن دی بس دا ښه خبره ده چې امن دی. څو خبرې کوي یو ځل که نوم بیا واخلئ. عبدالرحمن له ننګرهاره. علي رحمان باندې پوهېږم نور څنګه خبرې کوي شور در سره جوړ شي. حبیب رحمان ښه صحیح او غصې مه کوه که نه ته شین سهار کې داسې غصه یې که نه نه پوهېږم چې چای دې لا تر اوسه نه دی کړی که کور کې چا غصه کړی څنګه کیسه ده؟ نه شکر د غصه نه یم تا چې پرونې ته هغه یم ناست یم راځه له دې به شروع کړو که نه څومره غصه درځي د ورځې په جریان کې څو ځلې غصه کېږي دا خو به درته معلومه کړي. یاره که رښتیا باندې ووایې خو چې ناجایز وګورم دې مې ولا که معلوم کړی خو صحیح نو دا بله نو دا خو بیا هغه ورځ ډېره بده چې ته ټوله ورځ ناجایزه ګورې بیا خو به ټوله ورځ غصه یې ولا دا تکلیف خو شته دی قسم په خدای چې 3 کاله مې یاسا په دوا خوړلې دا خبره خو د حقیقت ده. ښه زه خدای دې خیر کړي. بس دا څنګه وایي غصه چې دی دا چې کله سړه نو مهم هم دا ده چې موږ یو ځلې شیطان له ځانه وشړو که نه بیا انشاءالله کیسه رامیږي. دا خبره خو ده او راځه نو اوس په خوشحالۍ سره د خیره سره راپیل کړه. سهار دې څنګه دی چای دې څښلی تر دې مهاله که نه په همدې غوسۍ چې ولې چای نه دی رارسېدلی اوسه پورې؟ الحمدلله ما خو چا ښه وختي چې کو ښه په خپل ټیم باندې چې کو ما خو مزدور کار ملګري کار ته چې زما سره خپله بې وختي چای څښي. ښه صحیح نو ډېره ښه خبره ده چې چای دې څښلی دی د خیره سره پوره انرژي له دې وروسته کار ته به ورځې. نو نن موضوعات خو ډېر دي هم د شهدا او مالونو چارو وزارت د فعالیتونو د کارونو په اړه غږیږو هغوی چې وایي چې پیسې په وخت نه ورکول کېږي هم د کاروبارونو د ملاتړ برخه کوم یو باندې نظر لري خبرې لري؟ والا چې دواړو تن مې نظر دی اولین نظر خو به ماجرونو په حساب باندې زه ووایم ماجرونو په حساب باندې خو مخکې به شپږ میاشتې په تنخواه کې کمه شوې ده او دویمه خبره دا ده چې دوی همیشه خبره کوي چې موږ توپیر په منځ کې نه لرو او توپیر په منځ کې نه کوو کوم مرستې موادونه چې رسي هغه چې څوک سفارت لري یا پیژندګلو لري هغوی ته رسېږي کوم چې مرسته او پیژندګلو نه لري یا مثال عام داسې ناچاره یا رسېدګي نشي کولی هغه به چارګاه ته نه رسېږي یوه خبره. دویم خبره دوی داسې کوي نن ګوره تاسو سره مېلمه کېږي او دا د دوی لپاره خپل وضاحت وړاندې کوي که په دوی چې شیطان او یتیمانو مریضو سره یو رقم ته برخورد کوو نو 1240 هغې ممکن دي ورخښتې خلکو ورسکړي داسې دي چې نه کوي چې هغه ته کورونه جوړ کړي غږ دی یو څه حبیب رحمان صاحب بله حبیب رحمان صاحب غږ دی یو څه ستونزه لري لپاره د یو کار وکړي او مؤسسې خو اصلي د مایدینو ریاست په راځي د یتیمانو په نامه باندې مرسته کوي خو دغه له دې ورکړي چې یو ټیول ورته ووایي یو سیستم ورته برابر شي یا کویان په 15 کورو په 10 کورو باندې یو کویانه کوی څه کې ووایي خلک به ځان ته آبادي جوړه کړي زندګي به جوړه کړي دغه د سوال متعاون نه بخلاص شي کچې په دوسرا خبره کوي چې من توپیري چلند دا توپیري چلند شته
نشته خو احتمال معلومه ساحه ده چې تقریبا 240 نمرې دي نو په دغه باندې هیڅ باور نه ده کړی بالکل شهیدانو معلولینو ریاست چې دی د اعتمادو ته توجه نه ده کړې او که کړي هم دا خپل اعتمادو لیکلي څوک چې دوی ته نږدې دي یا څوک شفارت لري که دوی وایي چې موږ د خدای دپاره کوو د خدای دپاره خو دې وکړي دا راته معلوم دي 240 نمرې د یوه خطره او دویمه ارزو مې دغه ده چې دغه وطن د موږ او تاسې مشترکه ده دا د چا شخصي ملک نه دی نن په افغانستان کې خلک چې دي درګرده بیرته مهاجر کېږي او هغه مهاجر خو بیرته مهاجر کېږي چې داخلي بېځایه شوي دا بېچارهګان هم مهاجر کېږي په غرو باندې په قاچاقو باندې روان دي له بچیو سره مطلب دا د قاچاقبرو سره روان دي او بیرته کډوال کېږي ولې وجه دا ده چې دوی د کورۍ نه دلته سالته کوي کارونه خو یو طرف ته کېده یا ډوډۍ نیمه یا پوره دلته د کوري دا کارونه نشته ده کورونه نشته ده کورونه که په کرایه نشي 10,000 15,000 روپۍ کور کرایه ده لکه ټوله میاشت کار وکړي دا د کور کرایه نشي پوره کوی نو خلک دلته داسې دي چې ورور ولې یو هغه مهاجر و چې کوم کورونه بیرته روان دي دلته داخلي بېځایه شوي دا بېچارهګان هم ورسره روان دي بعضې خلک چې په خپله کلي بانډو کې داسې نه چې ټول یو رقم ته دي بعضې کلي بانډو کې خپل جایداد خرڅوي یا کاروبار جوړ کړم یا په ځای کې ځان ته ځای جوړ کړم هغه د کلي محلي خلک راجګېږي ملک راجګېږي ورته وایي چې نیمې پیسې به ما نه راکړې او نیمې به دې تا وي د هغومره ورته حکومت امتیاز غواړي په دې وجه خلکو دا غوره وګڼله چې راشه وتښتېږه مال به مې امانت پاتې شي او سر به مې امانت پاتې شي نو خلک دې د حکومت نه مې دا یوه هیله ساته چې خدای بیا مسؤلیت مخته راشي بیا تکلیف پیدا کېږي خلکو صحیح جاری وساتي او صحیح ستاسې خبرې واخیستل شوې بله ډیره مننه کله چې تاسو ټلیفون کوئ نو که ډبل اوکې وهئ بیا معلومه خبره زموږ غږ تاسو ته نه درځي یوازې ستاسې خبرې راځي ښه څو مسایل یو دا یاد کړه چې دغه 1240 نمرې زه به تقریبا دا مسله بیا هم نن یاده کړم او په دې اړه به ضرور پوښتنه ولرم ځکه په دې اړه چې موږ مخکې بحث کړی خبرې مو کړي دي وینا هم دا وه بحث هم دا و چې په هغه شهرک چې کوم دی یا کومې نمرې چې دي د هغې د حقوقي مسایلو لپاره باید لږ انتظار شي چې هغه جنجالي نه وي یا هغه ځمکه تثبیت شي چې دا مثلا یوازې دولتي ځمکه ده چا شخصي ملکیت نه دی تر څو خلکو ته ورکول شي او بالاخره بیا سبا لب کې کوم جنجال را پیدا نه شي یو دا موضوع یاده شوې وه زه بیا نن بیا تعقیبي دا موضوع له خیره سره وپوښتم خیر تاسې لږ حوصله وکړئ بله موضوع یاده کړئ چې سپارش موضوع کله کله موږ ته ځینې مواردو کې ویل کېږي چې بس چې خپل یې هغه سره دا کار کېږي او چې د ماما زوی دا کار کېږي که نه نو خیر دا داسې به نه وایو چې یاره 100% دا مسله نه وي که نه کیدای شي په یو نیم مورد کې هغه د خلکو ګیله داسې چې یو ولایت کې که یو څوک دی یو مسؤل دی هغه سره یو څوک ورځي د یو ملګرتیا په حساب باندې که هغه سره کینی یو پیاله چای څښي یا مثلا یو کار یې کېږي نو بیا خلک یو ډول ګیله کوي چې ګوره که نه خپل کسانو ته داسې کېږي خیر په دې اړه به هم خبرې وکړو خو ولې په وروستیو کې د دغه مسایلو په اړه ویل کېږي چې داسې څه نشته دی او خیر دا چې خپل نظر دی هغې ته د قدر په سترګه ګورو احترام ورته لرو توپیري چلند یادونه یې وکړله نو توپیري چلند په دې به هم خبرې وکړو چې خلک خو دا ګیله کوي چې توپیري چلند داسې کېږي چې دا د پیسو ورکړه چې ده یا کوم حساب چې دوی ته ورکول کېږي په دې اړه ډاډ هم ورکول شوی دی خو یو موضوع چې موږ تاسې ټول سره په دې اتفاق کوو موږ تاسې ټول په دې باندې سره واحد غږ لرو هغه هم دا د کورونو مسله چې بیکوري او د کرایاو پورته کېدل دا د سره ټول منو بیکوري شته دی او افغانستان کې هغه سیستم په دې ډول ده چې یو سړی مثلا 100 کوره لري خو باقي 100 کسان به یو کور نه لري دا خبره شته دی که کور لري هغه په لرې په کور کلي کې یا په هغه سیمه کې چې هلته مثلا د ژوند سخت دی یا ژوند هلته نه کېږي کاروبار مسله ده یا د وظیفې مسله ده د راغله ده دا شته دی او د کرایاو بحث ټولې در سره منو
رښتیا هم د کریو په اړه اوسه پورې د خلکو ګیله هم دا ده چې هیڅ ډول جدي اقدام نه ده شوی او دا نه ده شوی ځکه چې مثلا د کورونو کرایو مالکان په دې نظر دي چې مثلا کمې کرایه چې د تیرو کلونو په جریان کې وي دوی ته اجازه ورکول شوې ده چې 10% د دې کرایه تاسې لوړوی شي. مثلا که یو چا 8000 کرایي ده نو 10% چې ور واچې نو 8800 شوله که نه، یا که د یو چا 10,000 کرایي ده نو دا کرایي 11,000 شوله، 10% ورپورته شوله که نه. نو ولې خلکو د هغې نه ګیله کوي چې ګوره هغه 10,000 کرایي چې وه دا کرایي حد اقل باید 2,000 ته راشي، 2,000 کرایي حد اقل 15,000 ته راشي. همداسې که یو چا کور مخکې په 3,000 افغانۍ نیولی و او داسې یو ځای چې خالي هغه د ژوند شپې ورځې سبا کوي هغه کرایي به 6,000 شوې ده. دا منو دا شته دی. همداسې د نورو مسایل خو ولې د کورونو مالکان هم بیا ځینې خبرې کوي چې مثلا د صفایي مسله، د ښاروالۍ مسله، د ټکس مسله، په دې برخه کې هم چې د بره نه کمی راشي نو د دوی بهانه به هغه دلیل چې کوم دی هغه به هم ورک شي او ورسره به د کرایو مسله چې جدي ډول سره دا موضوع اوسه پورې د خلکو ګیله هم دا نه ده څارل شوې. موږ تاسې اکثره په کرایو کورونو کې اوسیږو، هغه کرایي به مو چې وړاندې 15,000 او اوس راباندې 9,000 شوې ده. دا منو دا شته دی او په دې اړه لا هم هغه غږ ته چې خلک په تمه دي څنګه چې په ټولنیزو رسنیو کې په دې وروستیو کې د مخابراتي شبکو پر وړاندې یو غبرګون راپورته شو چې مثلا دوی خودسرانه هغه پکیجونه پورته کړي دي، بیې پورته کړي دي، یو په ګډ غږ راپورته شو، بالاخره یو نتیجه یې هم دغه د تقریبا ورکړې ده چې په دې باندې ناسته هم شوې ده شرکتونو مسؤلینو سره او هغه وضاحت هم ویل شوی ده چې د یکشنبې پورې به د خیره سره دا چاره ترسره شي. نو همدغسې یو غږ په دې اړه هم پکار دی. دوستانو دا برخه هم همدلته پای ته رسو، نورې برخې شته هغې ته هم راګرځو. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. د خپل ځان د قوت ټکي څنګه په نښه کړو او بیا یې لا پیاوړي کړو، یا هغه ټکي چې زموږ ستاسې د ژوند ډېرې برخې ورپورې تړلې دي، د ژوند پرمختګ ورپورې تړلی دی، د انسان شخصیت هغې پورې تړاو لري او کرکټر پورې دغه مسایل تړلي دي چې څنګه کولی شي انسان چې په ټولنیز ماحول کې اوسیږي ژوند کوي د قوت ټکي په نښه کړي تر څو په ټولنه کې د یو داسې شخص په توګه باندې ژوند وکړي چې د نورو لپاره هم یو الګو اوسیږي، د نورو لپاره هم د ژوند یو داسې اغیزه ولري چې د نورو کسانو لپاره الهام شي او هغوی هم خپل ژوند همدغسې برابر کړي. خو برعکس هغه ټکي چې بیا زموږ ستاسې ورځنۍ چارې ټکنی کوي، زموږ ستاسې پر شخصیت باندې کرکټر باندې منفي تاثیرات لري، څنګه دا په نښه کړو له منځه یې یوسو. نن خپرونه کې پر همدې موضوع باندې بحث لرو، دواړه اړخونه یې څېړو چې د قوت ټکي چې لرو څنګه یې پیدا په نښه کړو، د هغې لپاره لا ډېر کار وکړو. خو ولې برعکس ټکي که لرو، برعکس خبرې که شته دی، هغه څنګه بیا یې په نښه کړو، څنګه یې پیدا کړو یا څنګه یې وپېژنو، ځان په هغې باندې بریالی کړو، د قوت ټکو لپاره کار وکړو. په دې برخه کې راسره ښاغلی اسف جبارخیل خپرونه کې دی، ورسره بحث لرو. جبارخیل صاحب ستړي مه شئ، سهار مو بخیر. سلامونه صافی صاحب، تاسو ته او د شمشاد تلویزیون قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته په دې هیله چې روغ او جوړ وایاست. کورودان ډېره مننه. طبعا انسان چې ژوند کوي یا د دوستانو په منځ کې اوسیږي، د دې فطري غوښتنه همدا ده چې د دې مثبت اوسیږي، د دې ښه اوسیږي، د دې برلاسی اوسیږي او د خپل د بدن په برخو کې داسې ټکي مو ولري چې د نورو لپاره یو څه پیغام ولري. دغه ټکي څنګه پیدا کړو یا څنګه دغه ټکو لپاره کار کوی شو؟ صافی صاحب لومړی به دې ته وګورو چې دغه هر انسان لکه څنګه چې له ظاهره له یو بل سره فرق لري او مختلف دی، دغسې انسان په داخل کې هم مختلف دی. لومړی باید انسان مثلا دغه یو شخص ده ته وګوري، ځکه اکثر خلک ځان تشبیه کوي یا مثلا یو بل سره مشابه، مثلا چې احمد دغسې دی زه ولې نه یم، یا هغه په دغه کار کې مهارت لري زه یې ولې نه لرم. نو دلته هغه نفر باید لومړی ده ته وګوري چې زما ځانګړنې کومې وي، زه په کوم کار کې ښه رشد کولی شم. صافی صاحب ځینې خلک په ونوالۍ کې ښه مهارت لري، ځینې په ټکنالوژۍ کې لري، ځینې په
طب کې لري، ځینې په هنر کې لري، ځینې په سپورت کې لري، یعنی مختلف بخشونو کې هغه نفر مهارت لري. یعنی یوه نه یوه برخه کې یوه نه یوه نه برخه کې هر څوک، لکه مثلا څنګه ما مخکې مې یادونه وکړه له بیرون نه چې موږ او تاسو مختلفه یو، دغسې په داخل کې هم زموږ او ستاسو ځانګړنې مختلفې دي او یو شخص باید د دې لپاره کار وکړي چې لومړی خپلې دغه ځانګړنې را پیدا کړي. کله چې دغه ځانګړنې را پیدا کړلې، دلته د ده هغه کوم مسلک او هدف چې دی هغه ته دی کولی شي چې په اسانۍ سره ورسېږي، ځکه هغه نقطه د پیدا کړله. د وخت کمښت سره مثلا دلته کمښت رامنځته کېږي. یو نفر چې هغه کار په بله لار باندې روان یا په بل مسلک باندې روان په 10 ورځو کې کوو، کله چې هغه د ده ځانګړنه شوله شاید دی په 2 ورځو کې وکړي. کوم مهارت چې په دې کې دی شاید مخکې دی له ده نه نه خبر، خو دلته یې وکولی شول. صفای صاحب هغه بله ورځ مې یو ویډیو ولیدله، دا ویډیو ډېره مشهوره همدا چې هغه په یو ځای کې د ځغاستې سیالۍ ده او دغه نفر سره کامره ده، دا له دوی نه یو 3 متره وړاندې ولاړ دی. کله چې دا سیالۍ پیلېږي، د نفر د کامرې په لاس له دې ټولو دغه د ځغاست کوم لوبغاړي چې د ده نه مخکې هغه هدف ته رسېږي. یعنې دلته که د نفر وګوري چې ما دغه هدف یا مثلا دغه مسیر چې کوم یو ما ټاکلی دی غلط دی، ځکه دی باید د کامرې پر ځای باندې راشي او د ځغاستې سیالیو کې شرکت وکړي، ځکه دی چې د کامرې سره د هغه ټولو لوبغاړو نه مخکې کېږي، نو دا د ده یوه ځانګړنه ده چې دا په هر ځای کې مثلا که دا په دغه مسلک ته راشي یا د ځغاستې په سیالیو کې شرکت وکړي، دی شاید د ټولو نه لوړ مقام ترلاسه کړي، ځکه د مخکې هغه خپله ځانګړنه نه وه پېژندلې چې زه دا استعداد لرم. یعنې دی چې د کومې برخې اتل دی هغه لا دی په نښه کړې نه ده، هغه په نښه کړې نه وه، اصلا پېژندلې نه وه، ځکه دی کامره په لاس باندې د هغې ټولو لوبغاړو نه مخکې هدف ته رسېږي. نو دلته هر نفر باید په ځان باندې کار وکړي چې هغه زما ځانګړنې کومې وي. زه په کوم بخش کې کولی شم پرمختګ وکړم، په کوم بخش کې زه کولی شم مثلا لومړی دا باید له ځانه دا پوښتنې وکړي چې زه په کوم کار کې هغه کار چې زه ترسره کوم په مینه او په علاقه یې ترسره کوم. دغه یو پوښتنه باید له ځانه وکړي. کوم کارونه ده ته خوند ورکوي، کوم کارونه په آرامۍ او په راحت سره دی کولی شي ترسره کړي، کوم کارونه داسې دي چې دی کله ترسره کوي او ډېر زر ترسره کېږي. یعنې هغه ځینې کارونه وي چې یو نفر ته یې وسپارئ شاید تر ماښامه پورې ترسره نه کړي، خو ځینې نفر وي چې هغه ته یې وسپارئ نو هغه یې په ظرف د څو ساعتونو کې ترسره کوي. یعنې دا نفر له ځان دا باید پوښتنه وکړي چې کوم کارونه ما ته خوند راکوي، په کوم کارونو کې وخت را سره زر تېرېږي او کوم کارونه کې زه اعتماد بنفس مې لوړي. کله چې دغه نفر خپله ځانګړنه وپېژني، دلته د ده اعتماد بنفس د هغه کار پر وړاندې مثلا د اعتماد بنفس لوړ وي، دی په ځان باور لري چې زه یې ترسره کولی شم. یعنې که د هغه کار مطابق پوښتنه هم ترې بیا وشي، دی په ډاډه زړه جواب درکولی شي. خو مثلا که کوم نفر دغه مهارت یا دغه ځانګړنه ونه لري چې دغه کار په سمه توګه ترسره کړي، شاید یو پوښتنه هم ترې وشي، په هغه وخت کې دی سره یو بل ډول حالت ته لاړ شي، یعنې هغه د پوښتنې جواب په سم شکل ورنه کړی شي، ځکه دی په کار کې هغونه مهارت نه لري. خو که کله کوم نفر دغه ځانګړنه خپله وپېژني، دلته کولی شي په هغه کار کې هم کار زر ترسره کوي، هم په هغه کار کې بریا ترلاسه کوي او هم په هغه کار کې د اعتماد بنفسه وي. دی کولی شي چې ډاډه وغږېږي د هغه کار په باره کې، هم هغه کار ترسره کړي. یعنې دغه د انسان هغه ځانګړنه ده چې په ځان کې را پیدا کړي. بله، خو دلته یو څه چې مثلا تاسې ډېر ښه مثال ورکړو، خلک له دې نه خبره چې کومه برخه کې چې دی تللی شي یا کومه برخه کې چې دی ډېره وړتیا څرګندولی شي، هغې برخې ته دی نه دی ورغلی. یو دا چې دا ناخبري دا څنګه یعنې سړی ځان خبر کړي، یو دا موضوع. بل دا ده چې کله کله ځینې برخو کې یو انسان فکر کوي چې دا د ده د پرمختګ برخه ده، دا د ده لپاره ښه برخه ده، ولې هغه ارزښت باندې ورته نه دي قایله. مثلا یو څوک دی چې دی ډېر ښه نجاري کولی شي، خو په دې ارزښت ورته نه دی قایله. ساده مثالونه به ورکړو. یو څوک دی مثلا ډریورۍ کې ډېر مهارت لري، خو دی په هغه ارزښت ورته نه دی قایله. یو وایي زه نو ډریوري کې بد شي که نه، خو که دی ځي مثلا ډاکټرۍ برخې ته ځي، د انجینرۍ برخې ته ځي، هغسې مهارت نشي خپلولی، هغسې وړتیا نشي څرګندولی، کومه چې دی د یو ښه ډریور په توګه، د یو ښه انجینر په توګه، د نجار په توګه دا ظاهرولی شي، ولې هغه ارزښت باندې نه قایله کېږو؟ صافی صاحب د دې هغه بنیادي مسلې ته به راشو چې دلته کورنۍ ګرامه ده. یعنې زه همیش دا وایم چې په دغه ځای کې، ځکه کورنۍ دغه د خپل اولاد نه دی پوښتنه نه کوي چې ستا شوق او علاقه د کوم کار سره ده، صحیح، ته کوم شی خوښوي،
غواړي په آینده کې څه شی شي. یعنې که هغه کوچني م وي کله چې تر پوښتنه کوي په غواړي څه شی وایي غواړم ډاکټر شم. یعنې هدف د ده جدا وي خو په کورنۍ کې ورته څه وایي ته باید ډاکټر شي، ته باید انجینر شي. نو هغه فکر دغسې ورکړل شوی. کله چې هغه انتخاب د مسلک راځي چې د انتخاب کې دلته د کورنۍ د مختلف قسمه غبرګونونو سره مخ کېږي چې دا به ته نه کوې، ته باید دا وکړې، ته باید ولې دا احمد زوی دا کړي دي، د محمود دا کړي دي، هغه تر دې ځي ورسېږي ګوره هغه یو ښه ډاکټر دی، هغه یو ښه انجینر دی. خو که وګورو شاید دی د ادبیاتو په بخش کې ښه مهارت ولري، دی وکولی شي یو ښه لیکوال شي، یو ښه شاعر شي. خو دلته د کورنۍ د غبرګونونو سره مثلا چې په ده باندې دغه مسلک په زوره ورتپل کېږي، دا خو بیا په هغه شوق او علاقې سره نشي کولی چې ترسره کړي. یعنې مثلا که یو نفر دی ووایي چې زه غواړم ادبیاتو ته لاړ شم، شاید یو دوه ورونه نور ډاکټران وي، د هغې غبرګون سره هغه د کورنۍ سره دی مخ کېږي، ورته وایي چې نه ته باید نه باید طب ووایي که نه انجینري ووایي. ادبیات ځکه دغه یو ژوندی مثال دی صافی صاحب. هغه یو دوست مو نو ده ویله چې زما 3 ورونه ډاکټران دي د پلار په شمول مې. وایي کله چې ما وویله چې زه د 12 نه فارغه شولم نو کانکور امتحان مې ورکوو چې زه باید ادبیات انتخاب کوم د کابل پوهنتون. نو وایي زه د ډېرو سختو غبرګونونو سره مخ شوم. وایي دا یې راته وویله یعنې موږ او تاسو ځینې وخت دغه یو بخش ته ډېر په کمه سترګه ګورو. نو وایي دا یې راته وویله مستقیم چې ادبیات هغه څوک وایي چې کله بې نتیجې شي نه یا مثلا آخري انتخاب ادبیات وي چې بل څه ته به رانشم نه دې ته خو کامیابه کېږم. نه وایي که دې ته ونشلي بیا به 2 کاله دا وایي د ژبې ادبیات چې د هرې ژبې وایي 14 نه فارغ بیا به 2 کالې وایي 14 نه فارغه شي. ولې په دغه وخت ځای کې نه ده ویلی چې زما هغه شوق او علاقه د ادبیاتو سره وه، خو دلته د کورنۍ د دغې مخالفتونو له وجې ما ونه شول کولی چې ادبیاتو ته لاړ شي. یعنې اوس په یو بل مسلک کې زده کړې کوي خو هغه شوق او علاقه چې د ادبیاتو سره وه او دی کومې لیکنې کوي مثلا کومه شاعري کوي بیخي د تعجب وړ. دلته باید کورنۍ دته وکتل شي، کورنۍ دغه خپل اولاد مطالعه کړي چې دی په کوم څه کې لاسته یعنې د قلم چې کومې خبرې د لیکوالۍ په برخه کې کولی شوي هغه کېدای شي دی په ژبه ونه شي کولی، هغه مهارت چې دی لره کېدای شي څرګند نه شي کړی. رښتیا هم دغه د ارزښت نه قایلتیا هغه څه دي چې موږ یو برخې سره داسې یو ډول بابیزه چلند کوو یا هغې ته په هغه ارزښت نه قایلیږو، بالاخره نتیجه موږ لپاره درنه تمامیږي. ښه دا د قوت ټکي موږ ته څه رابخي؟ د قوت ټکي صافی صاحب موږ تر بریا پورې رسوي، اعتماد بنفس مو لوړوي په ټولنه کې او په موږ هغه شخصیت یعنې یو بریالی شخصیت وړاندې کوي. موږ یوه ټولنې ته یوه الګو وړاندې کوي چې یو بل څوک راجګ شي او موږ په مثال کې ورکړي چې وګوره احمد په دغه خپل مسلک کې څنګه ښه ځلیږي. نو هغه مسلک که هر یو وي، مثلا هغه د سپورت په ډګر کې وګورو موږ تاسو ډېر اتلان لرو خو دغه اتلان شاید موږ د طب بخش ته راوړي بیا داسې ونه ځلیږي. د طب په بخش کې موږ او تاسو ډېر تکړه او ماهره ډاکټران لرو خو که هغه ډاکټران بیا موږ د سپورت برخې ته راوړو شاید هغسې ونه ځلیږي. یعنې اکثره دغه لویې شافخانې چې کوم یو دي هغه په خپل منځ کې بیا د کرکټ مسابقې برګزاري او لیګ په رقم باندې یو ټورنمنټ په رقم. یعنې تاسو چې هلته وګورئ په جرابه یې ډېر تکړه ډاکټر وي خو چې هلته کله راشي یعنې هغه رقم دی نشي ځلېدلی ځکه هغه مسلک او لاره د ده چې دی په کوم یو کې هغه مثبت ځانګړنې لري یا مثلا دی کامیابه کېږي د هغه لاره هغه طب دی، هغه مثلا هغه جراحي ده خو هغه دلته په هغه سیالیو کې هغه رقم نه ځلیږي. ځینې خلک چې بیا وګورو مثلا هغه یو عادي کارکوونکی د هغه شافخانې وي خو هغه بیا په داسې شکل ځلیږي چې ټول ورته حیرانه پاتې کېږي. نه دلته دغه نفر باید لومړی راشي د خپلې هغه ځانګړنې را پیدا کړي، خپلې نقطې را پیدا کړي چې دی موږ تر بریا پورې رسوي. دی موږ ته دغه قوت رابخي چې موږ په ډاډه زړه باندې وغږېږو او په ډاډه زړه باندې هغه کوم کار چې موږ ته راسپارل شوی مخکې وي. دا خپل هم د ذوب ټکي دی چې د قوت ټکي نه پیدا کوو یا دا خپل هم د ذوب هغه کارونه دي یا چارې دي چې مثلا موږ د قوت ټکو لپاره کار نه کوو، کومې برخې چې لرو هغې نه استفاده نه کوو. برعکس که د قوت ټکو لپاره کار نه کوو د ذوب ټکي د ذوب هغه ښېګڼې یا ځانګړنې په یو ډول سره چې ښې ځانګړنې نه دي دا مو کوم ځای ته رسوي بیا؟ دغه ځانګړنې مو هغه دي چې تر اخري یعنې تر سقوطه پورې مو رسوي، یعنې ډیپریشن ته مو غورځوي، حتی تر دې چې خودکشۍ ته حاضرېږو.
ځکه موږ او تاسو هغه خپله ځانګړنه نه وي پېژندلې په هغه لاره باندې نه ځو په بله لار باندې روان دلته موږ ته د ماتې سره مخ کېږو کله چې د ماتې سره مخ شو نو ډیپریشن او ډیپریشن آخري حد بیا دغه چې خودکشي ته حاضر شي نو دغه نفر باید خپلې هغه نقطې که د بریا نقطې ونه پېژندلې د کمزورۍ نقطې خو وپېژني یعنې دا مو خپله د کمزورۍ نقطه ده چې ښه په دې پوهېږو چې دغه برخه کې ښه یم یا پیاوړی یم خو همغې ته کار نه دا مو خپله د ضعف دا خپله د ضعف نقطه ده. بل صافی صاحب همیش خلک چې پوښتنه رانته وکړي دغه خپله ټوله انرژي او وخت په دې ضایع کوي چې خپلې د ضعف او د کمزورۍ نقطې اصلاح کړي. خو زه وایم نه، یوازې د لپاره خپله انرژي مه مصرفوي. یعنې بریالي شخصیتونه بریالي خلک هغه دي چې خپله انرژي د دې لپاره نه مصرفوي چې یوازې د ضعف نقطې اصلاح کړي، د دې لپاره مصرفوي چې هغه زما ځانګړنه کومه یوه ده د دې د قوي کولو لپاره باید کار وکړي. مثلا که یو نفر ښه ناجار دی نه که دی په خپل بخش کې کار ونه کړي او داسې وخت په تېرېدو سره کلونه بعد شاید دا هېڅ هم ونه کولی شي. یو نفر که یو ښه ویناوال دی او دی د هغه کتابونه یا مثلا روزنیز کورسونه یا هغه مسلکي زده کړې یا د هغې خلکو سره مشورې یا په دې بخش کې پاتې کېدل حد اقل په میاشت کې وینا جوړول دی ونه کړي، یعنې تاسو وګورئ د کلونو په کوم هنر چې لري دا به دا هنر هم تر ورو له منځه ځي. یعنې یوازې دا نه ده چې موږ تاسو خپل انرژي په دې کې مصرف کړو چې موږ هغه د ضعف نقطې له منځه ویسو، بلکې په دې ته هم باید کار وکړو چې هغه کومه ځانګړنه چې زما ده. مثلا یو استاد دی دا ډېر تکړه دی یا مثلا د ریاضیاتو په بخش یا د فزیک او کیمیا یا هغه تخصصي مضمون نه دي په ده کې ډېر ماهره دی نه دی که کله د ده نه یو څو کاله لرې پاتې شي یعنې تاسو باور وکړئ دی بیا هغه رقم نشي ځلېدلی. نه دلته باید دا هغه خپل ځانګړنې لپاره هم باید کار وکړي، د پیاوړي کولو لپاره باید کار وکړي او د هغې خلکو سره مشورې وکړي چې مثلا مشوره ډېره مهمه ده. خو دلته د هغې خلکو سره چې په هغه بخش کې دی مسلکي وي، یعنې چې مثلا زه په دغه کار کې څنګه ځلیږم، زه کولی شم دا وکړم که نه شم کولی. خو یوې نقطې ته صافی صاحب باید ډېر پام وکوئ، مشوره باید د هغې خلکو سره وشي. یعنې مثلا د ډارن شخص سره هېڅکله مشوره ونه شي نه که چېرته موږ د ډارن شخص سره مشوره وکړو شاید په 95% یا مثلا په 98% کې هغه کار وي امکان دی دا ولري چې کامیابه شو، خو کله د هغه شخص سره مشوره وکړو نو هغه زموږ کومه انرژي چې مثبته ده هغه هم له منځه وړي، شاید د ماتې سره مو مخ کړي. خو کله که د قوي خلکو سره مشوره وکړو شاید هغه کار 3% امکان ولري یا مثلا 15% 10% امکان دغه د کامیابۍ فیصدي ډېره راټیټوي. خو موږ د هغې خلکو سره مشوره وکړو چې دی په دغه مسلک کې مثلا یا کامیابه دی یا مهارت لري، د هغه سره مشوره وکړو شاید هغه 10% امکان زموږ او ستاسو 100% ته ورسوي. نه دلته باید موږ همیش د استادانو نه د دوستانو نه د کورنۍ نه په دې برخه کې پوښتنې وکړو چې آیا زه په دغه بخش کې ځلېدلی شم که نه شم، آیا زما ځانګړنه کومه یوه ده که خپله یې نه پېژنو. نسبتا هغوی ته چې موږ ورته معلوم نه یو هغه چا سره مشوره پکار ده چې زموږ ستاسې د بېلابېلو ځانګړنو په اړه خبر دي پوه دي چې مثلا دغه برخه کې انتخاب څه ډول دی مخکې تا کېږي که نه کېږي. بله ډېره مننه. تر ټولو مهم هم دا ده چې موږ تاسې چې الله تعالی د عقل څخه برخمن کړي وو له دې کار واخلو د خپل شخصیت د ژوند طرز طریقه هغه په داسې ډول برابره کړو چې موږ او تاسې پکې ګټه وکړو نه دا چې تاوانونو سره مخامخ شو. ډېره مننه جبار خیل صاحب کور ودان چې راغلی، خدای دې خیر درکړي. دوستانو له تاسې مننه چې خپرونه را سره څارئ، نورې برخې هم شته ده، هڅه مو همدا ده چې بېلابېلې برخې نور هم پروګرام کې شامل کړو څنګه مو چې درته ویلي هم دي. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. د ټاپي پروژې اړوند چارې د ښاري ماسټر پلان د هرات لپاره نوې طرحه یا نوې پلان چې ترسره کیږي او جوړ شوی دی د ترڅنګ په لرو پرتو سیمو کې عامه خدماتو کمښت چې په کل کې د هرات اوسیدونکي له دغه ستونزو سره مخامخ دي، ورسره د هماغه ځای اوسپنې پټلۍ له لارې د صادراتو او وارداتو اړوند د ایران او افغانستان د دواړو لورو د پلاو ترمنځ بحث او خبرې هغه څه دي چې په دې برخه کې غواړو خپل همکار سره بحث کړو. زموږ همکار ښاغلی محمد آصف جهاني همدا شیبه خپرونې ته له هرات څخه وصل شوی. جهاني صاحب ستړي مه شئ، سهار مو بخیر. سلامونه صفحه صاحب، تاسو ته د شمشاد تلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو ته هیله منو ټولو ښه سهار پیل کړی وي. کور ودان ډېره مننه. انشاءالله په دې تمه چې تاسو هم ښه سهار ولرئ. خپرونه به له همدې راپیل کړو. دا برخه البته چې
یو خو د ټاپي پروژه چې له وړاندې په دې باندې موږ تعقیبي بحث هم لرو د څلورو هیوادونو ترمنځ کومه پروژه چې ده یا کومه نللیکه چې ده د هغې چارې تر کوم ځای ورسېدې خو له هغې وړاندې د هرات لپاره کوم نوی ماسټر پلان طرحه شوی دی جوړ شوی دی په دې اړه لیدونکو سره معلومات به له تا نه واورو. بله صافی صاحب د تیرو 2 کلونو تخنیکي مطالعات او ارزونو وروسته د هرات ښار په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د ښار لپاره ښاري ماسټر پلان جوړ شوی دی او دا ماسټر پلان د ریاست الوزرا مقام لخوا هم تصویب شوی دی او د پلي کېدو وړ دی. دا لکه څنګه چې موږ وړاندې وویل دا د هرات په تاریخ کې لومړی ماسټر پلان دی چې دې سره به پلي کېدو سره به یو خو ښاري نظم ښه سي بل به دې سره د پلان له مخې ښار پراختیا مومي. د هرات نوی ښار به شاوخوا 50,000 جریبه ځمکه باندې جوړېږي. همداراز شته سړکونه چې دي دا به پراخېږي ځکه اوس مهال هرات کې نفوس او نقلیه وسایل ډیر زیات شوي دي او د اوسني سړکونه چې دي دا د دغه نفوس او همداراز د دغه نقلیه وسایلو ظرفیت نه لري او ښار هم چې دی تر ډیره پورې په غیر معیاري ډول باندې پراختیا موندلې وه. نو اصلي هدف همدغه دی چې یو خو دغه د ښار پراختیا چې ده دا د پلان سره سم په معیاري ډول باندې وسي او بل کوم ستونزې چې اوس مهال د ګڼې ګوڼې برخه کې خلک ورسره مخ دي دغه هم ورسره حل شي. بله صحیح. او څه ویل کېږي چې دغه ماسټر پلان د کومه طرحه چې دا کوم پلان چې دی دا به د څومره مودې په جریان کې چارې به یې ترسره شي او بالاخره ځکه ماسټر پلان معمولا اوږدمهاله پروژې اوږدمهاله پلان وي او هغه تطبیقیږي. بله دا چې په څومره وخت کې به دا تطبیقیږي هغه خو مشخصه نه ده ځکه تاسو هم یادونه وکړله چې ماسټر پلان د اوږدې مودې لپاره جوړیږي. نو دا چې ما ویله چې هرات به نوی ښار به پر 50,000 جریبه ځمکه باندې پراختیا مومي نو دې څخه معلومیږي چې دا به د ډېرې مودې لپاره وي. بله صحیح. داسې نوي څه په اړه ویل شوي دي چې مثلا دغه ښاري پراختیا چې رامنځته کېږي 50,000 جریبه ځمکه په دې کې مثلا ځانګړي ډېر څه اټکل شوي دي یا ویل شوي دي چې مثلا دا په دې طرحه کې شامل دي؟ په دې کې تر ډېره پورې سوداګریز مارکیټونه دي استوګنیز کورونه دي په ټوله کې ښار پراختیا مومي د ترانسپورتي شبکې دي او څه چې یو ښار ته اړتیا وي هغه به ټول په دې کې تطبیقیږي. بله صحیح ډېره مننه. اوس به راشو دغه د ټاپي پروژې اړوند د چارو په اړه چې هیوادوال ترې خبر دي له ډېر وخت راهیسې د دې په اړه بحث کېږي چې دغه پروژه چې د څلورو هیوادونو ترمنځ ده افغانستان پکې مهم بحث دی د هیوادوالو لپاره د افغانانو لپاره د دغه پروژې چارې له کومه ځای چې راپیل شوي دي کوم ځای ته چې رسیږي په کوم حد کې دي کوم فیز کې یا کوم مرحله کې دي؟ صافی صاحب په دغه د هرات د والي نقل کوونکو هغه ویل چې ټاپي پروژه اوس مهال د هرات تر دروازو رسېدلې ده. په رښتیا هم اوس مهال ټاپي پروژه د هرات تر دروازو را رسېدلې ده. 1.9 کیلومتره نللیکه غځول شوې ده. اوس مهال همداراز 130 کیلومتره نور هم مسیر د نللیکې غځولو لپاره چمتو شوی دی چې د سره به هم نللیکه غځول کېږي او تمه ده چې د راتلونکي 2028 کال تر لومړۍ پورې دغه پروژه هرات کې بشپړه سي چې بشپړېدو سره باید دلته هراتیان د دغه پروژې له ګاز څخه هم برخمن شي او تر ډېرې پورې لومړی به د دغه پروژې یو اصلاح چې ده یو مرکز چې ده هغه به د هرات صنعتي ښارګوټي کې هلته ورته جوړیږي چې اول به د هرات صنعتي ښارګوټي کې د برېښنا کمښت ستونزه چې ده هغه به ورسره حلیږي او صنعتکاران هم ودې ته ډېر خوشحاله دي. بله په دې اړه مسؤلینو سره خبرې کړي دي چې دغه پروژې ته خلک ډېر زیات لیواله دي او غواړي چې څومره ژر کېږي دا پروژه بشپړه شي یا حد اقل د افغانستان مسیر نه چې دغه نلیکه تیریږي یا نور هیوادونو ته بیا ورغځېږي افغانستان په داخل کې به څومره وخت ونیسي چې دغه پروژه دغه چارې حد اقل دلته داخل کې بشپړې شي؟ د افغانستان په داخل کې ټاپي پروژه چې د 814 کیلومتره اوږدوالی لري نو دا مشخصه نه ده چې
څه وخت به دا 815 کیلومتره ټول د افغانستان څخه دا پروژه وځي، په افغانستان کې به تطبیق کیږي. خو وړاندې بیا یادونه وکړله چې په هرات کې د راتلونکي 2024 کال تر لومړۍ په هرات کې بشپړېږي، ځکه 1 نوي کیلومتر اوس مهال لوله غځول شوې ده او لږ نور هم پاتې ده چې د هرات ښار پورې ورسېږي. بله صحیح، ډېره مننه. یو بله موضوع چې اکثره مواردو کې بېلابېلو ولایتونو کې په لرو پرتو سیمو کې عامه خدمات یو څه په هغه کچه نه وي یا په هغه ډول نه وي چې خلک د دغه خدماتو څخه برخمن شي. مثلا د روغتیايي مراکزو بحث چې که یو لرې پرتې ولسوالۍ کې هم یو څوک ناروغېږي دی مجبوره دی چې د ښې درملنې په موخه ښار ته راشي، د اړوند ولایت مرکز ته راشي، بیا په هغه ځایونو کې صحت عامه یا عامه روغتیا کوم روغتونونه چې دي د دې ترڅنګ مثلا د ښوونځیو بحث یا د نورو ځانګړو خدماتي برخو یادونه کوي چې په عام ډول خلک ورته لاسرسی ولري. هرات کې هم تر ډېره په لرو پرتو سیمو کې خلک د عامه خدماتو څخه ګیله لري. ځانګړې توګه کومې ولسوالۍ دي یا کومې سیمې دي چې هغوی مجبوره دي چې د بېلابېلو خدماتو ترلاسه کېدو په موخه دوی ښار ته مراجعه وکړي؟ بله صافی صاحب، هرات کې ځینې ولسوالۍ دي، هغه لکه د هرات ګلران ولسوالۍ ده، همداراز د کوشک کوهنۍ ولسوالۍ ده، فارسي ولسوالۍ ده، زیرکو او زاول ولسوالۍ دي، دا هغه لرې پرتې ولسوالۍ ده، همداراز چشت شریف ولسوالۍ ده، دا هغه لرې پرتې ولسوالۍ دي. یو خو دغه ولسوالۍ ته غځېدلې لارې چې دي دا ډېر خرابې دي، او بل دغه د تیرو جګړو پر مهال هم تیر حکومت پر مهال ډېره توجه نه ورته سوي. هغه وخت هم په دغه سیمو کې ډېری ماشومان له زده کړو له نعمت څخه بې برخې وه، خو اوس مهال هم که څه هم اوس څه نه څه توجه ورته سوې ده، خو بیا هم اړتیا ده چې دغه د دوی ستونزې په بشپړ ډول باندې حل سي، ځکه تر اوسه پورې لا هم د یوازې ګلران ولسوالۍ که زه درته یاده کړم ډېری ماشومان شته چې اوس مهال هلته زده کړو ته لاسرسی نه لري. ځینې که بیا په زده کړې کوي، لومړنۍ زده کړې هغه یا تر شنه اسمان لاندې یا په خیمو کې یا په جوماتونو کې زده کړې کوي، ښوونځی نه لري، ودانۍ نه لري. او بل د روغتیايي مرکزونو موضوع ده چې دا هم یو ډېر لویه ننګونه ده د خلکو د ژوند لپاره، ځکه دوی وړاندې مو یادونه وکړه چې د لارو خرابوالي له امله دوی حتی نشي کولی خپل ناروغان پر وخت سره د هرات ښار ته ورسوي، او هغه هم روغتیايي مرکزونه چې دي محدود دي. په یو کلي کې داسې نشته چې په هر کلي کې د روغتیايي مرکز وي، او کلو فاصله هم د یو بل څخه ډیره ده، او اوس مهال چې ګرمي هم ده نو تګ راتګ هم دوی ته ډیر ستونزمن دی چې دوی کولی د لرو پرتو سیمو څخه حتی د ولسوالۍ مرکز ته هم ځان ورسوي. بله، بېلابېل ادارې وزارتونه په دې برخه کې فعاله دي، مثلا د کلو بیارغونې پراختیا وزارت، د ټولګټو چارو وزارت، ورسره څنګ کې مرستندویان یا ځینې ځانګړې پروژې چې په دې برخه کې تطبیقېږي نړیوال بانک لخوا یا هم د نورو ادارو لخوا. تر اوسه چې دغه سیمو کې دغه ولسوالیو کې خلک له ستونزو سره مخامخ دي، مثلا د لارو مشکلات لري، روغتیايي مراکز په هغه ډول نشته، د ښوونځیو تدریسي بهیر په هغه ډول نه دی. نو په دې اړه معلومات مو ترلاسه کړي دي چې دوی څه وایي په راتلونکي څو کلونو کې یا په راتلونکي وخت کې داسې کومې پروژې ځانګړې لري که نه تر دې مهاله داسې څه نشته؟ بله صافی صاحب، تر ډېر چې موږ د هرات ځایي مسؤلینو سره خبرې کړي دي، هغوی دا ډاډ ورکوي چې دوی هڅه کوي په ټوله کې اسلامي امارت دا هڅه لري چې د هیواد په ټولو لرو پرتو سیمو کې په متوازن ډول دوی پروژې تطبیق کړي، د عامه خدمتونو وسي، هغه که د زیربنایي برخه کې وسي، په هره برخه کې وسي. دوی ټینګار هم پر دې دی چې هڅه کوي په ټولو سیمو په ټولو ولسوالیو کې یو ډول په متوازن ډول باندې دغه پروژې تطبیق کړي، ترڅو ټول خلک په عادلانه توګه د دغه عامه خدماتو هم د دغه پروژو څخه برخمن شي، ترڅو دوی ته یو خو روغتیايي ستونزې چې دوی ورسره مخ دي هغه حل شي، همداراز ښوونځي ته د ماشومانو لاسرسی اسانه شي، او بل خلکو ته ورسره د کار زمینه برابره شي، ځکه تر ډېره پورې هیواد کې کاري فرصتونه هم کم دي. ټینګار هم پر دې دی چې د نورو پروژو ترڅنګ د نورو خدماتو ترڅنګ دوی ته د کار زمینه هم برابره شي. بله صحیح. هملته د اوسپنې پټلۍ اړوند صادراتو وارداتو په اړه هم بحث شوی دی د دواړو افغان او ایراني پلاوي ترمنځ.
او بحث همدا ده چې د صادراتو وارداتو برخه کې زیاتوالی رامنځته شي. مثلا د صادراتو برخه کې که د ایراني پلاوي لخوا بحث شوی چې دوی تر ډیره پر څه باندې تاکید کړی چې کوم صادرات باید لا زیات شي او د دې ترڅنګ د وارداتو برخه کې چې دوی غواړي وارد کړي اسانتیا او غوښتنه به طبعا دواړه لوري کوي چې که څه صادرېږي که واردېږي. نو دغه بحث په اړه هم که لنډ معلومات دوستانو سره شریک کړئ. صفی صاحب دا تیره اونۍ د هرات والي شیخ نور احمد اسلام جار په افغانستان کې د ایران ریلی کنسرسیوم له رئیس سره په لیدنه کې دوی دواړو د هرات خاف اوسپنې پټلۍ له لارې د سوداګریزو توکو لیږد رالېږد پر زیاتوالي باندې ټینګار کړی، ځکه د اوسپنې پټلۍ له لارې د سوداګریزو توکو لیږد رالېږد یو په چټکۍ ترسره کېږي او بل لګښت یې ډېر کم دی. نو تر ډېره پورې د ایراني لوري هم دا ډاډ ورکړی دی چې دوی به نږدې ورځو کې د دغه خط له لارې په میاشتني ډول دغه د سوداګریزو توکو لیږد رالېږد چې 150,000 ټنه ته به لوړه کړي، چې اوس مهال تر 80 تر 90,000 پورې ټنه پورې سوداګریز توکي انتقالېږي. خو ټینګار پر دې دی چې دا به نږدې راتلونکي 150,000 ټنه ته لوړېږي. او بل دغه خط چې دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریز اړیکې چې دی هغه پیاوړي کړي دي اوس مهال او د سوداګرو لپاره هم ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي دي، ځکه مالونه یې نه ځنډېږي. هغه سوداګریز بارونه چې دي هغه پر وخت پورې دوی ته رسېږي. که صنعتي ښارګوټي ته خام مواد انتقالېږي هغه هم د همدې لارې چې راورسېږي پر وخت باندې تر کارخونې رسېږي او کارخونې د خام موادو کمښت سره نه مخ کېږي. بله، تر ډېره دغه نفتي مواد هم هغه ځای نه چې را انتقالېږي په روسیو کې د بیو د پورته کېدو په اړه هم شکایتونه وو، لا هم بازارونو کې په هغه ډول کنټرول نه دی یا په هغه ډول تغییر نه دی رامنځته شوی. په دې اړه هم بحث شوی دی؟ بله صفی صاحب، د هرات خاف اوسپنې پټلۍ روزنک تمځای کې یو ستونزه دا وه چې هلته د دغه نفتي توکو د ذخیرې لپاره کوم زیرمې نه وي. نو اوس د 80,000 ټنه په ظرفیت سره هلته اوس مهال ذخیرې جوړې شوي دي چې کوم نفتي توکي چې راواردېږي د دغه لارې څخه پر وخت باندې هلته خالي کېږي او هغه بازار ته وړاندې کېږي او په بازار کې بیا د نفتي توکو کمی نه احساسېږي. او بل د بیې یادونه تاسو وکړه، په رښتیا هم اوس مهال بیې د نفتي توکو لوړې دي، خو د سوداګرو خبره ته په کتو هغوی وایي چې دغه نفتي توکي د نورو هیوادونو په پرتله اوس مهال هم کښته دي، ځکه په نورو هیوادونو کې که چیرې دغه نفتي توکو بیې 10 تر 40 سلنه لوړې شوي اوسي، په افغانستان کې دغه بیې اوس مهال 8 تر 10 سلنه پورې لوړې شوي دي، چې دا هم د نورو هیوادونو په پرتله باندې اوس مهال هم دوی وایي چې په افغانستان کې دغه بیې ټیټې دي. بله، ډېره مننه جهاني صاحب، کور ودان چې راسره وئ. مننه صفی صاحب، ښه وخت ولرئ. ښه وخت ولرئ. زموږ همکار اسف جهاني له هرات خپرونې ته وصلو چې د ټاپي پروژې د اړوندو چارو د ښاري ماسټر پلان لرو پرتو سیمو کې د عامه خدمتونو کمښت ورسره څنګ کې په وروستیو کې د ریل پټلۍ لارې د صادراتو وارداتو برخې باندې چې د دواړو ګډ پلاوي لخوا بحث شوی و چې دغه صادراتو وارداتو برخه کې زیاتوالی او هم اسانتیاوې رامنځته شي. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. دوستانو بیا هم ستړي مه شئ، کله د خپرونې بلې برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې هڅه همدا کوو چې د ترنم له برخې تاسې برخمن کړو او د ترنم په ژبه ځینې خبرې تاسو ته در ورول شي، او دا برخه کې ځانګړي علاقمندان هم شته، ځانګړي ذوق والا خلک شته ده چې دې برخې سره ډېره ځانګړې مینه پالي، ځانګړې علاقه لري. نو زموږ هڅه همدا ده چې خپرونه کې که نورې هرې برخې لرو ورسره د ادب برخه هم شامله کړو، شعر و شاعري، ورسره د ترنم ژبه دا هم راسره وي. نو په دې خپرونه کې او په دې برخه کې راسره ښاغلی نیک محمد تندر عثماني صاحب میلمه دی او نن به له دوی واورو چې کوم ځانګړي انتخابونه یې تاسې لپاره ځانګړي کړي دي او تاسو ته به یې د خیر سره دراوروي. عثماني صاحب ستړي مه شئ. جنتي سي صفی صاحب، تاسو هم ستړي مه شئ. کورونه ډېره مننه. انشاءالله ښایسته یې ژوند چارې ورځنۍ بوختیاوې په خیر سره روانې دي؟ الله مو راته وساته. صفی صاحب، البته زه په خپل وار او نوبت د شمشاد تلویزیون ټولو لیدونکو اوریدونکو ته خپل د مینې او د اخلاص ډک سلامونه وړاندې کوم. الله رب العزت وکړي چې تر دې دمه زموږ ټول لیدونکي اوریدونکي د صحت او عافیت په جامو کښې پټ او ملبوس وي.
او شکر الحمدلله ډیره مننه کور ودان. دغه د ترنم برخې سره د علاقې پیدا کېدل دا یو هغه دی چې خلک یې اوري، خو ولې دویم هغه کسان چې دغه برخې ته خپله راځي دغه برخه انتخابوي، دا اسانه خبره نه ده، آسان کار نه دی، ځکه چې خلکو ته چې څه اوروي معنا دا چې هغه به ډېر په ښه شکل سره په ښه انداز سره په ښه ډول ور انتقالوي. څنګه مو دې برخې ته پام شو؟ صافی صاحب بنده چون طالب العلم وم، دا طالبي په وخت کې ما اذان کوي اکثره وخت په هر مسجد و مدرسې کې چې به زه وم د مؤذنتوب وظیفه اکثره وخت زما پر غاړه وه. نو دغه د اذان کولو اواز د خلکو یا د مقتدیانو په اذانو کې ډېر ښه رول درلودی. بیا نو ډېرو ملګرو یا اورېدونکو به دا ویل چې عثماني صاحب ماشاءالله ستا ډېر ښایسته اواز دی. بیا مې داسې ورو ورو د ادب شعر و شاعري ترنم خواته مخ کړ. بله. لومړنی ترنم چې مو کله وکړ څومره تمرین مو ورباندې کړی، څومره ځلې مو ځان سره دغه مشق کړی چې مثلا که بیا خلکو مخکې وړاندې کیږي چې ښه وړاندې شي؟ صافی صاحب دا لومړنی ترنم هغه چونکې انسان نه مجرب وي او نه مجرب وي، هغه داسې ترنم معنا وار تکرار داسې نه، بس تقریبا دغسې یو شوق و ذوق وي. البته چې کله بیا یو څوک یا به طور مثال و میدان ته یو جلسې غټې جلسې مجمع ته راوځي یا یو پروګرام ته راوځي، په هغو کې به کیدای شي یو څه کوشش وکړي معنا تکرار به وکړي چې خدای مه کړه بیا په جلسې کې یا په هغه نو دا د ترنم لپاره انتخاب کې چې څه انتخابوئ څومره سخت یاستئ پکې یا څومره دقیق انتخاب کوئ، نازک انتخاب کوئ؟ د ترنم دپاره بنده خپله ماته مهمه موضوع وي چې موضوع باید پیاوړې وي، رښتلې وي، سپېڅلې وي، د افغانانو هویت و کیفیت و کلچر و کلتور دود دا د دې څه وتلی نه وي، دغه رقم د اسلام د اصولو څخه خدای مه کړه، یعنې داسې اشعار زه منتخبوم چې هغه زموږ د اسلام او کلچر او د افغانیت سره سمون او موافقه ولري. بله. نو خوښه ده نه ده چې یو څه واورو؟ ستاسو خوښه ده. نو دوستانو لپاره چې د کوم انتخاب یا څه ځانګړي کړي وي موږ به غوږ شو، دوستان به مو انتظار وي له خیره سره چې عثماني صاحب څخه نن څه اورو. په خیر بېخي ښه دي. صافی صاحب دغه شعر لږ ورځې کېږي چې ما جوړ کړی دی، البته میاشت بیا لا هم کېدای شي کمپوز دې ورته جوړ کړی که شعر دې جوړ کړی؟ کمپوز هم د بنده په سوچ په فکر به کېدای شي لکه ما چې معنا دغه کړی وي، خو بیا هم دا کمپوزونه داسې وي چې یو بل ته سره لار لري، نږدې وي. داسې کمپوز به ډېر کم پیدا کېږي چې هغه موږ معنا وادي اردو اختراع کړو او یا انشا ورکړو. ښه صحیح، مهرباني. البته د میهني شعر دی د وطن په هکله کې دی. شور شور د اوبو او چنار د وطن تر عطر و خوشبو گرد غبار د وطن، شور شور د اوبو او چنار د وطن تر عطر و خوشبو گرد غبار د وطن، هوایا ښکلایا فضایا زیبا بیدیا و سارایا ارواح دوام، بیدیا و سارایا ارواح دوام، جناب دی گلاب دی ارشار د وطن، جناب دی گلاب دی ارشار د وطن، شور شور د اوبو او چنار د وطن تر عطر و خوشبو گرد غبار د وطن، لیری گردنی او شی او شیلین شپنان ساروانان و رمی او گلین، شپنان ساروانان و رمی او گلین
ډېر خوند کوي زار لاله زار د وطن ډېر خوند کوي زار لاله زار د وطن شور شور د اوبو او چنار د وطن تر عطر و خوشبو گرد غبار د وطن هسک غرونه ماندونه جرونه لري رودونه دشتونه ډاګونه لري رودونه دشتونه ډاګونه لري په هر قسم بوټو سنگار د وطن په هر قسم بوټو سنگار د وطن شور شور د اوبو او چنار د وطن تر عطر و خوشبو گرد غبار د وطن وګړي زړور بهادر شملور پیاوړي غښتلي درانه زورور پیاوړي غښتلي درانه زورور همیشه مات کړی اغیار د وطن همیشه مات کړی اغیار د وطن شور شور د اوبو او چنار د وطن تر عطر و خوشبو گرد غبار د وطن ډبرې وکاڼې یاقوت او لاجور ډېرې پر شګارې یې لري سره زر ډېرې پر شګارې یې لري سره زر تندر عثماني ځه پر لار د وطن تندر عثماني ځه پر لار د وطن شور شور د اوبو او چنار د وطن تر عطر و خوشبو گرد غبار د وطن تر عطر و خوشبو گرد غبار د وطن. ډېر ښکلی ډېر ښکلی ډېر ښکلی ډېره مننه عثماني صاحب. طبعا په یو ساه باندې دومره په یو انداز سره تګ اسانه خبره نه وي. بیا داسې وخت چې کله یو پروګرام وي محفل وي یا دوستان وي طبعا هغې لپاره تیاری پکار وي. زما یو پوښتنه دا ده چې ښه عثماني صاحب ولې مو ترنم انتخاب کړی دی؟ مثلا څه له دې لرئ، څه غواړئ له دې لارې وړاندې کړئ؟ صافی صاحب یو په حدیث کریمه کې راځي چې دا شعر چې کوم تاثیر پر مخاطب باندې کوي دا عام خبرې نه کوي. یعنی شعر چې دی شعر و شاعري دا تقریبا په انسان کې انقلاب تحول یا د انسان په ذهن کې چې کوم رول لوبوي هغه عام خبرې نسي کولی. یوه خو دا وجه وه چې او بل چونکې د بنده حنجره صحیح هم یو څه غښتلې وه او دې ته ورته وه نو ځان ته مې مناسبه د هغه وبلل. صحیح تاسې خبرې کوئ زه به لږ عمره وړم ځکه چې دا په یو ساه باندې خبرې کول یا یو انداز دا لږ اسانه نه وي. مهرباني لږ نرمې اوبه به وي ګرمې به وي ځکه چې یخې اوبه په دې وخت کې ښې نه وي. جزاکم صحیح ده که نه؟ بلې تاسې مهرباني هیله کوو. ښه نو ځکه په یو ساعت دوستانو کله کله مو تاسې خبرې کوو هم تږي کیږو بیا یو ځانګړی انتخاب ځانګړی انداز د اسانه کار نه اسانه خبرې نه نو ښه خبرې عثماني صاحب سره به کوو او هم غواړو چې نور انتخابونه هم ترې واورو. مهرباني عثماني صاحب بحث هم دا و چې څه غواړئ له ترنم نه، ولې دا لاره مو انتخاب کړې ده یا هغه اغېز چې تاسې یادوئ چې دا په خلکو باندې ډېر تاثیر کوي، څومره په دې برخه کې کامیاب یاستئ یا فکر کوئ چې هغه څه مو چې غوښتله مو رسولي دي؟ د ترنم سبب خو صافی صاحب ما درته وویل چې یو خو تقریبا کوم تاثیر چې د شعر په ژبه باندې کېږي هغه په عام خبرو کې نه وي، او بل د ولس یا د هیواد یا به طور مثال د زموږ ستاسې د دې خړو پړو سردرو دشتو
د دو هم هغه آه و فریاد هم د شعر و شاعري په ژبه کې ډېر وادي اردو ښه انځورېږي او زه خدای ستا د وطن سره ډېره مینه لرم، ډېره مینه. یعنې صافی صاحب په حقیقت درته وایم چې قسم په ذات د الله چې د خپل ملک هېواد دا ګرد غبار لکه څنګه چې ما په شعر کې دا قسم په الله درته اخلم چې تر اتر هم راته شیرین دي. او اکثره وخت کله کله ملګري وایي دا شیشې د موټر به پورته کو دوړي دي، زه هم مې ښوروي. نو دغه د وطن مینه، د ولس مینه، ولس هم دغه اسې هم چنان راباندې ګران دی او د دوی دا خړپړ خاورینې څېرې هم ډېر خوند. زما اکثره شعرونه تقریبا داسې کلتوري دي. بله، کوم ولایت سره تړاو لرئ؟ کوم ولایت سره؟ د فراه ولایت سره. زه د فراه ولایت. بله، نو خپله د ترنم په برخه کې مو د فراه ولایت ځینې سیمې هم انځور کړي دي، خلکو ته وړاندې کړي دي؟ بله، داسې یو عام یو شعر مې د فراه ولایت په شان کې ویلی دی. البته په فراه کې ډېر مشهور معروف شی کاڼي دي، وایي پلانکی دونه سخت دی لکه د فراه کاڼي. البته ما په ځینې شعرو کې دغه تورې هم د فراه کاڼي راوړي دي او کله ناکله وادي اردو دغه د کاڼي توری په شعرو کې ډېر راوم. خو البته د فراه په حق کې ما یو شعر جوړ کړی دی په ټوله ژوند، ځکه چې دا او د نورو ولایتو په شان کې مې هم ویلي دي، خو چونکې زه د فراه یم نو دا خپل د ولایت ډېر تعریف کول دا هم بنده ته ډېر خوند. بله، نو د خبرې مو مخکې په همدې وې چې د وطن اړوند غواړئ وغږېږئ. انتخاب مو یوازې د وطن لپاره د شعرونه یا ترنم چې کوئ همداسې میهني دي که نه نورو برخو کې هم شته دی؟ صافی صاحب زما شعرونه چې دي حمدونه، نعتونه، ډېر ډېر حماسي ترانې او تر حماسي ترانو بیا رالاندې اصلاحي شعرونه او میهني شعرونه. دا دوی برخو کې مې هم ډېر. او یوازې خپل شعر زمزمه کوئ، ترنم کوئ که نه نور هم چې خوښ شي انتخابوئ یې؟ اکثره زما خپل شعرونه دي، یعنې تخمینا تقریبا داسې 90% زما خپله شاعري ده. خو 10% د نورو شاعرانو دی، د غښتلو شاعرانو چې زما په سوچ او په فکر په آن باندې هغه د شعر انځور او د شعر و هغه ماهیت و کیفیت خیال غښتلی وي، هغه هم کله کله انتخاب. نو که د خوښه یې زه هم دوستان به انتظار وي چې یو بل څه ورته ډالۍ کړو. بل انتخاب نظم دی، غزل دی، څه دي؟ هغه هم از د بنده یو شعر دی ډېر مشهوره دی. البته په میډیاو په دې کې ډېرو خلکو لپسینګونه هم پر کړي دي. خو صافی صاحب دغه ته مې وویله، ناصري صاحب ته مې وویله اواز مې ستړی دی خو بیا هم خدای سره باندې ګران یاست. ډېره مننه، ډېره مننه. زه خوند به وکړي ځکه چې اوس وخت کې ښه کیفیت سره غږ هم خپرېږي او ماحول جوړ دی، نو دوستانو ته به یې ډالۍ کړو. نو دا شعر کې د ناصري صاحب خوښ وي، دا به د الاپ سره ووایم. دا یو الاپ هم دغه د پښتنو دا کلامو باندې ما یو جوړ کړی دی. بس تاسې خپله ښه پوهېږئ په دې برخه کې. عجیبه غوندې ټبر یو افغانان یو، بس د دین وطن په ننګ باندې قربان یو. څوک د خټو او ډبرو دیوالو کې، څوک کږدیو کې وسیږو خړ کوچان یو. څوک اتي او څوک نه زیاته پوهېږي، څوک باره وایي ټول یو مسلمانان یو. تر موډي پیشن مو خواش لونګۍ صدري وي، اسلامي چوکاټ کې ژوند کړو سادهګان یو. څوک پوهېږي پوه شوې، څوک سر دې خلاصېږي، څوک بیا وایي لکه کافریان یو. د دنیا عیاش په حاش او بدماش ته جواب دی او مقابل په هر زمان یو. سر ټیټي او غلامي غیر د الله نه،
نکړو چانه تندر عثماني زمریان یو سر ټیټ او غلامي غیر د الله نه نکړو چانه تندر عثماني زمریان یو د غیرتونو نامونه پر ټول جهان به مني وا 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 افغانستان به مني پر دشمنانو باندې تندر د اسمان به مني وا 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 ګران خراسان به مني عجیب وطن عجیب غرونه عجیبه دشتي دشمني ضرور تشتي د دین خدمت کې یا بچو پچې او لیچن غشتي تورې په لاس کې لشتي دا د اسیا د بریا تاج د غیرت کان به مني وا 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 افغانستان به مني دا د اسیا د بریا تاج د غیرت کان به مني وا 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 ګران خراسان به مني د خدای په لاره کې زړونه د بچو د پیوان د محبت څرګان د وخت غوتې څوکرې علی همیشه بن قربان دین دوستی دیر پرزن کورد محمود احمد شاه او میرویس خان به مني وا 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 افغانستان به مني کورد محمود احمد شاه او میرویس خان به مني وا 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 ګران خراسان به مني د غیرتونو نامونه پر ټول جهان به مني وا 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 افغانستان به مني پر دشمنانو باندې تندر د اسمان به مني وا 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 ګران خراسان به مني پکې ماتېږي تل د کبر غرور ډک سرونه وایي قاري موجونه جنت غیږ کې یې لالونه او رنګین نسلونه جنت غیږ کې یې لالونه او رنګین ګلونه روزي غیور نسلونه د شهیدانو نازولو قبرستان به مني وا 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 افغانستان به مني د شهیدانو نازولو قبرستان به مني وا 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 ګران خراسان به مني مضبوط وګړي پاکې میش لکه د فراکاڼي لیک د تاریخ پر پاڼي په وخت د جنگ کې پر دشمن ورځي لکه ورانباڼي په وحدت لکه زاڼي د تندر عثماني ګلزار او ګلستان به مني وا 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 افغانستان به مني د تندر عثماني ګلزار او ګلستان به مني وا 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 ګران خراسان به مني د غیرتونو نامونه پر ټول جهان به مني وا 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 افغانستان به مني پر دشمنانو باندې تندر د اسمان به مني وا 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 ګران خراسان به مني ډېر ښکلی عثماني صاحب بخښنه به کوئ چې ستړي مو کړلی ولې دا برخه ما مخکې هم وویله چې دا اسانه نه ده چې دلته څوک راځي ډېر تمرین غواړي ډېر هڅه غواړي کوشش غواړي خو ولې مینوال هم ډېر لري علاقمندان هم ډېر لري او هغوی غوښتنه کوي کله کله چې ځینې غږونه تاثیر ورباندې کوي هغوی وایي چې یاره خبرې باید نه وي موږ باید غوږ یو تاسې وایي باید راته وایي د خلکو غوښتنې څومره دي په دې برخه کې د دوستانو چې چیرې ځئ وي چې عثماني صاحب له خبرو باید ترنم واورو ولا څه پیسه مینه راکړې ده خلکو پر دغه زه تقریبا د افغانستان د سردرو څخه خوندونه اخلم صحیح د افغانستان د جغرافیې څخه خوندونه اخلم داسې ځای به ډېر کم وي په افغانستان کې چې زه نه یم ورغلی یعنې داسې حتی چې په یو ولایت کې یو دره یو ځای مشهوره وي هغه خو مې بیخي نه دی پرېږدي نو د قسمه قسم خلکو سره مخ کېږم یو خو د لارې ساتونکي مجاهدین وي دا خو مې ټوله پېژني یا د عام داسې هم پېښه سوې په یو هوټل کې یا داسې په یو عام ځای کې وګړي هېوادوال راغلي دي عثماني صاحب والا
په ویډیو کې مې لیدلی یم عثماني صاحب ستاسو اواز سره ډېره مینه لرم ولا تندر صاحب ارمان مې درلودی چې ودې وینم مطلب یعنې هېوادوالو ډېره مینه راکړې ده او زه هم دغونه مینه ورسره بله دغه تخلص خو مو عثماني ټاکلی دی او تندر هم د تخلص برخه ځکه اصلي نوم خو نیک محمد دی غږ مو هم ماشاءالله هماغسې جګ لوړ دی تندریز دی ما هلکه ووایم چې تاسې خفه نه شئ نو دغه دواړو تړاو دا هم د دې غږ پر اساس شوی دی که نه دا بل چا پرزوینه وه صفی صاحب ما یو وخت ډېر لږ اواز دا هر څه وایي د اورېدو په وخت باندې یو خو دا د اواز کم حق چې دی موږ نه دی ادا کړی بنده تر اوسه د اواز پر برابر باندې ما پرهیز چې شلومبی مه خوره و پلانکی اچار مه خوره یعنې هغه څه چې غږ خرابوي دا مې نه دي کړي زما اواز یو تقریبا تخمینا ټوکه هم ده یو وخت یو جلسه وه ډېره غټه جلسه وه نو ماته دعوت دا تخمینا یعنې 18 کاله مخکې خبره ده خو ډېره غټه مجمع وه ډېره غټه جلسه وه نو ملګري نعتخوانان ملګري شاعران ملګري دا ډېر دعوت سوي وه ما د نوی قدم ګواده ترنم وه دنیا ته اخیستی و هغه اننسر دا نور ملګري چې به راغوښته په ډېر درانه نامه چې پیاوړی غښتلی د لرې ځای راغلی ډېر ستړی پلانکي صاحب ته بلنه ورکوو زما نوبت چې سو بیا ویل چې تندر صاحب ته هم بلنه ورکوو معنا نور داسې هغه معلومات نه و ورسره ډېر زه چې کله اتان غږه یې بولي کیلوړ غږه یې بولي کې میکرافون بولي او دې ته چې کله ودرېدم نو خو زه کله کله داسې عجیبې خطبې هم په پښتو وایم چې خطبه مې وویل بیا مې شعر شروع کړي نو خو شعر به کېدای سي اورېدونکو ته ډېر خوند ورکړی ولې دا دوم وار دی ژر معنا دا نورو ملګرو ته بیا بل ور نوبت نه دی ورکړی خو ما ته د ژر بیا ویل چې د راغلی میلمه ستړی میلمه د بیل سب څښتن ژبغړان دی نعتخوان دی احساساتو پارونکی تندر عثماني صاحب ته یو ځل بیا بلنه ورکوو نو زموږ یو اکا دی هغه وایي نارینه ادب دی وایي نارینه باید لی لږ باټوک وي لږ یعنې چې هلته خو دوی ماته ډېر تشریفاتي توري وویل بیا چې کله زه واتان غږې ته ودرېدم نو دا بیرومي مقام یې شروع کړي بیرومي بیا په د مصري کې ډېر لوړ دی کله چې پر مصري باندې رالم دا لوډ سپیکرانو یو ډېر دغه غږ وکړي دروند غږ وکړي برق ولاړې شپه سوه ولې هله څه وکړي باره مې ورته ویل چې بیا په 12 سپیکرانو کې خو نن شپه زموږ ستاسې جلسه والا ختمه سوه هغه مکسرانو دا هم سره دغه شو نو مطلب مې دا دی چې اواز مې ډېر غښتلی و نو دغه د غښتلوالي وجه هم دا و چې زه ودغه دنیا ته یا ودغه ته وهڅېدم چې زه باید بله ډېره مننه عثماني صاحب نو تاسې ویلې چې تر ډېره هڅه کوئ چې دغه د نعت د ترنم په ژبه حماسي بیتونه غزلونه شعرونه وړاندې کړئ لږ داسې رومانټیک برخې ته هم راغلي یاستئ کله کله انسان خو چې دی صافی صاحب انسان یعنې داسې جوړ دی چې ټوله سره پکې شریک یو بله دی نو نه دی چې تندر عثماني بیل جوړ دی صافی صاحب بیل خو البته کله کله دا د انسان خپل ځواني دا د انسان خپل د ځواني خروش جوش دا و انسان ته اجازه ورکوي چې څه ولیکي خو البته داسې زه خپله په دې کې کوشش کوم زه هم افغانان ډېر درانه خلک دي ډېر درانه خلک او افغانان ډېر دروند نوم لري خیر که څه هم په دې څو لسیزو کې وادي اردو د کلچر او د ادب او د فرهنګ څخه یو څه لرې وه مصروفه په نورو کارو کې موږ وایو چې باید موږ خپل د فرهنګ که ستا پام وي صافی صاحب افغاني ګنډ د افغاني لباس دا که زه درته وایم چې په دنیا کې که اول نمبر قیمتي نه وي په 2 مقام کې ستا په 3 کې ستا او سره د دې چې دا زموږ تقریبا د زرهاو کلو کلچر او دود نو زما مطلب دا دی چې زه په شعر و شاعري کې داسې څه نه غواړم چې ووایم چې هغه د یو مفهوم بارز مفهوم ونه لري او یو ښکلی موضوع دې ونه لري او پر سامع باندې یو وخت داسې تاثیر ونه کړي چې یاره په دې شعر کې څونه مهم
رول پروت دی. کله کله زه داسې درانه شعرونه وایم، درانه چې معنی اورېدونکی په یو وارو دوه درې څلور نه په پوهېږي چې دا څه وایي، د وخت په پوهېږي. بله او دا د مخاطبینو خیال ساتل دا مهمه ده که نه؟ مثلا ډېر خلک دا وي چې هغه هم داسې حماسي شعرونه واوري یا مثلا میهني واوري، خو ځینې وخت کې خلک فکر کوي چې داسې ځوانه شاعري دې واوري، دا خیال هم ساتئ ورته؟ خود نو زه وایم که یو بل انتخاب ولرو او د ټولو خیال پکې وساتو. ښه صحیح ده. اوس بیخي اوس خو زموږ دغه چې دی زموږ شاعري معنا سپین سرې مور، بله، خور او دغه رقم ورور او زموږ د بچیانو پیس چې دي هغه ځوانان، دا ټوله معنا یعنې اړتیا لري چې باید بله چې له دې برخې ځان برخمن کړي. یو بل انتخاب هم دوستانو عثماني صاحب د خیر سره ډالۍ کړي درته، دا به وروستی انتخاب وي او موږ هم ورته په تمه یو. عثماني صاحب رښتیا هم ښه انداز لري، ښکلی انداز لري او غواړي چې د ټولو دوستانو لپاره یو ځانګړې ډالۍ ولري. انشاءالله چمتو دی؟ تر مرګه د زړه وینه په تا خورمه محترمه، تر مرګه د زړه وینه په تا خورمه محترمه، بې غمه سه زما د جانان غمه محترمه، بې غمه سه زما د جانان غمه محترمه، تر مرګه د زړه وینه په تا خورمه محترمه، بې غمه سه زما د جانان غمه محترمه، بې غمه سه زما د جانان غمه محترمه، د چا د سترګو اوښکې دې رایادې په لیدو سي، د چا د سترګو اوښکې دې رایادې په لیدو سي، ویده د ګل په پاڼو کې شبنمه محترمه، ویده د ګل په پاڼو کې شبنمه محترمه، تر مرګه د زړه وینه په تا خورمه محترمه، بې غمه سه زما د جانان غمه محترمه، صنمه له ستمه دې له چمه زیاتې ځمه، صنمه له ستمه دې له چمه زیاتې ځمه، پر زړه باندې مې غټه تیږه ږدمه محترمه، پر زړه باندې مې غټه تیږه ږدمه محترمه، تر مرګه د زړه وینه په تا خورمه محترمه، بې غمه سه زما د جانان غمه محترمه، د مینې په سرطاندې اخته سوی محبوبه، د مینې په سرطاندې اخته سوی یم محبوبه، ته لاس راکړه که نه درځنې مرمه محترمه، ته لاس راکړه که نه درځنې مرمه محترمه، تر مرګه د زړه وینه په تا خورمه محترمه، بې غمه سه زما د جانان غمه محترمه، بې غمه سه زما د جانان غمه محترمه. ډېره ډېره مننه عثماني صاحب، کور ودان چې راغلی، خپرونه کې مو راسره ګډون وکړ، په دې تمه چې ستړي کړي مو نه یاستئ او زه په دې باور یم چې دا انتخابونه تاسې چې ځانګړي کړي وو هم د وطن لپاره هم د خلکو لپاره دا ټول به د دوستانو لپاره ځانګړي وو. کور ودان چې راغلی. ستاسو هم کور ودان صافی صاحب چې موږ ته مو په دې حساس وخت کې دعوت او بلنه وکړه او خوشحاله سو چې ستاسې د شمشاد تلویزیون د لارې موږ د خپلو هیوادوالو او د خپلو دوستانو او البته چې زموږ سره مینه لري چې د هغو سره مو د شمشاد د لارې هغه خپل څه خواږه کړل. الله مو آباد خوښ و خوشحاله هر کله راشئ. ډېره مننه دوستانو، له تاسې مننه راسره اوسئ. خپرونه مو دوام لري، دا برخه هم دلته پای ته رسیږي. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. بیا مرکله ستړي مه شئ دوستانو، د خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې هڅه کوم چې د شهدا او معلولینو چارو د اړوندو کارونو د فعالیتونو
او د وروستیو چارو په اړه بحث وکړو، خبرې وکړو، په ځانګړې توګه هغه هیوادوال چې دوی د وخت نه وخت د ګیلې په ډول یا د شکایت په ډول یا د غوښتنې په ډول یادونه کوي چې مثلا د دوی هغه پیسې چې دوی ته په میاشتني ډول د مساعدت په بڼه ورکول کیږي، په دوی کې یو څه د کمی کاستي بحث کوي، خبره کوي، یا مثلا د ځینو میاشتو خبره کوي، یا هم د بحث دا وي چې په هغه ډول چې دوی باید پیسې ترلاسه کړي نه ترلاسه کیږي په وخت سره. ولې برعکس کله چې موږ په دې موضوع بحث کړی دی د یاد وزارت مسؤلینو هر وخت همدا یادونه کړې چې دغه پیسې وړاندې له دې چې دوی غږ وکړي موږ هڅه کوو چې ور ویې رسو. یو څه نور مسایل هم پکې شامل دي. په همدې ټولو بحث کوو. د شهدا او مالونو چارو وزارت ویاند ښاغلی مفتي صاحب فیصل خاموش را سره پروګرام کې دی او په همدې موضوع ورسره بحث کوو. مفتي صاحب ستړي مه شرکلی. مننه. خیر اوسې. زه په خپل وار سره تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو ټولو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې ټولو به د سهار په خوښۍ او خوشحالۍ سره پیل کړی. مننه. خیر. کورادان ډېره مننه. مفتي صاحب وړاندې له دې چې موږ دا بحث وکړو او هغه بحث چې مو تېر کې کړی و، له هغې وروسته موږ سره روزمره هره ورځ خپرونه کوي، سهار وختي دوستانه اړیکه کوي، برخه اخلي، لا هم ګیله کوي، شکایت کوي چې دوی ته د مساعدت په بڼه کومې پیسې چې ورکول کیږي پر وخت نه دي، او دوی چې کله ضرورت لري په ځانګړو مناسبتونو کې مثلا اختر دی، روژه راځي، نه یې ترلاسه کوي، او هغه پیسې چې تاسې یادونه کوئ چې دا 3 میاشتې وړاندې تاسې هڅه کوئ چې ورته حواله کړئ، لا څومره خلک پاتې دي؟ د شهیدانو مالونو چارو وزارت دغه کړنو فعالیتونو نه تاسو په جریان کې یاست، نه یوازې تاسو بلکې ټول هیوادوال. هغه اصول دا دي کله چې د مالیې محترم وزارت له لوري دلته د یاد وزارت ته بودیجه تخصیصیږي، د بودیجې د تخصیص سره سم موږ دغه د ورکړې یا د توزیع بهیر شروع کوو. سږکال هم له اختر نه څو ورځې وړاندې موږ ته تخصیص وشو د روان کال یعنې 1415 مالي کال لپاره 11 میلیارده بودیجه دا تخصیص شوې ده. کله چې تخصیص کیږي موږ ورسره سمدستي هممهاله په ټولو ولایتونو کې ټولو ولایتي ریاستونو ته د وزارت مشرتابه حفظه الله د وزیر صاحب حفظه الله د مکتوب له لوري ټول ولایتي ریاستونو ته مکتوب لیږل کیږي تر څو تاسو اجراات شروع کړي. دغه بودیجه چې واقع راکول شي دا باید توزیع شي. بناً د اختر نه څو ورځې وړاندې دغه توزیع شروع شوه. اوس مهال د شهیدانو او مالونو چارو وزارت تقریبا څه د پاسه 3 میلیارده یعنې څه د پاسه 3,000 میلیونه افغانۍ دا موږ توزیع کړي دي په ډېر لنډ وخت کې، یعنې تقریبا یوه میاشت کې که زه ووایم. نو دغه توزیعات شروع شوي په دغه څه د پاسه 3 میلیارده افغانیو کې اول دور شروع شو، ورپسې ځینو ولایتونو کې شاید دوم دور هم شروع وي. لړۍ روانه ده. په زرګونو یتیمانو مالونو کونډو خپل مساعدت او مهانت ترلاسه کړي. اوس مهال هغه پخوا چې کوم موږ ته شکایتونه راتلل، ټلیفونونه او تماسونه به ډېر راتلل چې موږ ته مساعدت نه ده حواله شوې. اوس حالات نرمل دي. ډېری کونډو یتیمانو ته د لومړي دور مساعدت او مهانه اجرا شوې. بله، تاسې مخکې یادونه کوله چې هغه بودیجه چې تخصیص کېده هغه 12.5 میلیارده وه چې په وروستیو کې بیا بسنه نه کوله، بیا به بیا پیشنهاد کولو. دا ځل لپاره بودیجه کې تغییر راغلی؟ بالکل. تیر کال 12 میلیارده، سږکال 11 میلیارده. ولې حکومت ته اسلامي امارت ته یوازې د شهیدانو مالونو چارو وزارت نه ده ورلغاړې، کورنیو چارو وزارت ته، دفاع وزارت ته، استخبارات دي، نور وزارتونه دي. هر وزارت اړتیاوې لري، هر وزارت ضرورتونه لري. موږ ته سږکال 11 میلیارده بودیجه راکول شوې. کبیل فرض و تقدیر دا بودیجه کمه شوه، موږ بیا هم پیشنهاد کولی شو، وړاندیز کوو مشرتابه امیر حفظه الله ته، او هغه به موږ ته انشاءالله نوره بودیجه بله. په داسې حال کې چې تېر ځل بودیجه کمه شوې او بیا 500 میلیونه نوره پیشنهاد شوله، وغوښتل شوه، نو فکر نه کوئ چې کله 12 میلیارده کمیږي 11 خو بیا له هغې 1 میلیارد نور هم کمه ده؟ نو ګورو څه کوو. که نه کوم تغییر راغلی په دې برخه کې، شفافیت رامنځته شوی څه دي؟ ګورو څه کېږي. دلته سروې هم روانې وخت ټیمونه هم د موږ ګرځي، او هغه خلک چې مثلا ځینې یتیمان بالغان شوي هغه لیست نه وځي، یعنې 13 کلونه چې بشپړ کړي لیست نه وځي. هغه کونډې چې نکاح یې کړي نو هغه لیست نه وځي.
هغه معلولین چې روغ شوي یا یو بل هغه اقتصادي وضعیت ښه شوی د یتیمانو یا د کونډو یا معلولینو هم انګلیس چې دا فیصدي ښایي ډېره نه وي کمه به نو شاید کمه وي خو بیا هم مجموع کې خلاصه دا که موږ سره بودیجه کمه شوه بیا وړاندیز کولی بله مفتي صاحب تاسې ډېر ښه څه ته اشاره وکړله چې کیدای شي ځینې کسان لیست نه وتلي موږ سره همدا نن یو اړیکه راغلې وه هغوی وایي چې د توپیري چلند یادونه کوي یا د مثلا د اړیکو روابطو سفارش یادونه کوي کوم چې تاسې تیر ځل او هر ځل یې دا رد کړې دا موضوع دوی وایي چې که چیرې د اړیکو روابطو پر اساس باندې یو ځای کې څوک ولري کیدای شي کار هم دې وشي ژر وشي پیسې دا مسله څنګه ده اول خو دا چې ټولو کورنیو لپاره موږ د شکایتونو شمیره اعلان کړې ده دوی کولی شي موږ سره په هغه شمیره اړیکه ونیسي چې دلته دغه مشکل ده موږ نشو کولی دغه شمیره کوم ورته اعلان کوي 0 15 شپږ 205 دا د موږ یو مسؤلیت ده او مکلفیت ده چې خپلو اړوند معلولینو یتیمانو کونډو کورنیو ته دغه وړاندیز وکړو که چېرته مشکل موږ سره اړیکه ونیسئ دغه نمبر په اساس باندې او بله دا چې ټولو ریاستونو ته ویل شوي ټولو ولایتي رئیس صاحبانو ته چې ټولو یتیمانو معلولینو کونډو سره باید توفیري چلند ونه شي د چا چې اسناد برابر وي او د چا چې دوسیې برابر وي مشکل ونه لري هغوی ته تاسو مساعدت او معاینه اجرا کوي او بله دا چې کوم معلول یتیم کونډه کورنۍ مشکل لري راځي ریاست د دې لپاره چې رئیس صاحب سره وویني یا امیر صاحب سره وویني یا یو مدیر سره نو هغې کې به تاسو خنډ نه پیدا کوئ باید دا لیدنه وشي بله دغه شمېره کې یو ځل بیا اعلان کوي مفتي صاحب 0 15 شپږ 205 دغه د موږ د کال سنټر شمېره ده په رسمیت وخت کې دلته وزارت کې مسؤلین ناست بله صحیح یو بل څه چې موږ په دې اړه څو ځلې بحث کړی دی ننګرهار نه یو اړیکه شوې وه چې هلته د شهیدانو یتیمانو لپاره یا د معلولینو لپاره چې کومې 1240 نمرې ځانګړې شوې او خرګوټی دی د دې کیسه اوسه پورې هېڅ پته یې ونه لګي هېڅ معلومات یې ونه شول دغه موضوع څنګه کیږي د خرګوټو موضوع دا داسې غټه موضوع ده ستره موضوع ده او وزارت مشرتابه د پلان لري مشرتابه امین حفظه الله سره موضوع شریکه شوې ده کوشش دا زیاتره ولایتونو کې موږ خرګوټي ولرو منظم خرګوټ په ځینو ولایتونو کې کار شوی ده مثلا ابتدایي کارونه شوي سرپل ولایت کې غزنی ولایت کې نور ولایتونو کې هلته غزنه کې مشخص شوي دا چې عملا کار او چارې څه وخت شروع کېږي دې ته به وخت ته اړتیا بله مفتي صاحب وخت هم راسره کمیږي زه غواړم په یو بل څه باندې بحث وکړم چې موږ هر کال یې هم د دې په اړه بحث کوو چې مثلا شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ته ډېر یتیمان کونډې راپاتې دي بې کسه بې وزله کورنۍ راپاتې دي د یتیم کفالت د دې ته رسېدنه نه یوازې دا چې موږ د اوسنیو بحث کوو بلکې دغه وخت د صحابه په وخت کې هم تېر شوی دی خپله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه خپله دغه سخت دوران پرې تېر شوی دی د دې مسؤلیت او دې ته رسېدنې لپاره آیا داسې ځانګړې پروژې ځانګړې پروګرامونه هم شته دی چې بالاخره همدغه کسانو ته چې د مساعدت په بڼه موږ دا پیسې ورکوو یو کاري زمینه ورته برابره کړو یا داسې مقدار ورته ورکړو چې دوی بالاخره د دې لیست څخه ووځي نور اول به زه راسم دې خبرې ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله هم یتیم پیدا شوی ده دا موضوع ټولو ته معلومه ده دا چې د ده پلار د پیدایښت نه څومره وخت مخکې وفات شوی دی کې د علماو اقوال بېلابېل اقوال راغلي علامه ابن کثیر رحمه الله په خپل مشهور کتاب کې البدایه والنهایه کې مختلف اقوال راخیستي هغه لیکلي چې د ځینو علماو په نیز باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایښت نه 28 میاشتې مخکې د پلار وفات شو ځینې نور بیا وایي چې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایښت نه 8 میاشتې مخکې ځینې نور وایي چې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایښت نه 2 میاشتې مخکې پلار وفات شوی او د یتیم دنیا ته راغلی دغه راز یو قول دا هم د ځینو علماو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایښت نه 8 ورځې مخکې پلار له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې وفات شو د یتیم دنیا ته راغلی خو راجح قول دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور په خېټو د مور په بطن کې او پلار وفات شوی بله مفتي صاحب ډېر بله دا چې راځم دغه ته چې موږ د یتیمانو معلولینو د کارونو لپاره چې دوی آینده کې خپل مشکل خپل حل کې حرفوي زده کړو برنامه په کار اچولې دی هغې کې
د موټر سایکل جوړول دي، د کمپیوټر ترمیم دا دغه راز د خیاطي بخش ته، برقي آلات ترمیم دا، ځینې نورې حرفې د بېلابېل دلته مرکز د نورو ولایتونو کې یتیمان معلولین په کار بوخت دي تر څو د کار وړتیا پیدا کړي د کسب. ډېره مننه مفتي صاحب. انشاءالله په دې بحث هم ولرو، یو د حرفوي زده کړو برخه، بل د کاري زمینو برخه. انشاءالله بل پروګرام کې به ضرور خبرې ولرو. کور ودان چې بلنه منلې ورغلی. مننه کور. ډېره مننه دوستانو، له تاسو ټولو ډېره مننه. تر دې مهاله د روڼ سهار خپرونې لیدونکو خپرونه هم دلته پای ته رسېږي. تر بیا الله مو مل. له لیدلو مو مننه.